بسم راورسېده الله مننه الرحمن الرحیم. راورسېده مننه بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نام چې بې حده مهربان او رحیم دی او هغه ته زموږ پناه ده. الله پاک تعالی هم پناه ده. خدای ستانه پناه غواړو په هر کار کې او ته زموږ د ټولو مدد شي. ډېرو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو او څوک چې دغه خپرونه د ساروان خپرونه په راتلونکې اونۍ په جریان کې بیا ګوري، هغو ټولو ته هرکلی وایم. احترام سلامونه ټولو ته وړاندې کوم او خپلو ښاغلو مېلمنو ته احترام او سلام وړاندې کوم. ټولو ته ستړي مه شئ وایم، په خیر راغلئ، ستړي مه شئ او خدای تاسو ټولو ته اجرونه درکړي. د خپل د مصروفیت نه، د خپل ژوند د مصروف وخت نه یو ساعت یو نیم ساعت دلته د خپلو وطنوالو په خاطر باندې حاضرېږئ. د افغانستان په متعلق، د نړۍ په متعلق هغه شیونه چې د افغانستان او د افغان په متعلق باندې تاثیرات لري، په هغوی باندې بحثونه کوئ، خپل نظریات ورکوئ، خپلې خبرې کوئ. دا ډېر مهم دي او خلک هم زموږ لیدونکي چې دي، یعنې زه داسې ویلی شم چې 99.9% ټول خلک د دغه وضع نه خوشحاله دي. زموږ د خپرونو نه موږ ته ایمیلونه ماته ډېر راځي، په کامنټونه هم ډېر راځي او خلک پروګرام ګوري، څوک د یوټیوب د لارې نه، څوک په فیسبوک کې لایف هم دا اوس زموږ خپرونه ګوري. زه امیدوار یم چې خدای ټولو ته عمر ورکړي، چې دې خپرونې ته دوام ورکړي او دا خپرونه په خپل ځای کې وکولی شي چې د وطن دپاره یو د خدمت وړ یو مرکز شي یا یو ځای وشي ورته. زموږ د خپرونې سوژه او عادت دا دی چې موږ چې خپرونه شروع کوو، د تېرې اونۍ کې چې څه واقعات شوي دي د هغې باندې داسې مختصر یو لنډ نظر کوو، هغه مهمه مسایل راخلو، په هغې غږېږو، بیا راځو د خپلې خپرونې اصلي مطلب ته. زموږ د دې اونۍ خپرونه هغه اصلي مطلب چې دی دا دی چې موږ به د یو سوال په باب باندې غږېږو چې هغه لوی افغانستان او که مستقل پښتونستان، دا کوم یو د افغانستان د آینده دپاره په منطقه کې دا زموږ په ګټه دی. په دې غږېږو، بحث پرې کوو او د هغې نه مخکې چې په دې خبرې ته راشو، بحث وکړو. یو دوه شیونه زما په نظر په دغه تېره اونۍ کې مهم واقع شو او یو شی ډېر بد واقع شوی دی. زه په دغه مهم شي باندې غږېږم چې هغه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر و افغانستان ته د یو هیئت سره، دوی افغانستان ته راغله. په افغانستان کې د افغانستان د ټولو مشرانو سره لکه خارجه وزیر ملا برادر او ملا عبدالسلام حنفي او دې کسانو سره یې وکاته، د دوی سره خاص مجلسونه درلوده. خو جالبه دا وه چې دغه هیئت د دغه هر شخص سره یوازې لیدلي دي، ټولو سره خبرې کړي. په عین زمان کې د وزیر دفاع ملا یعقوب عمر سره هم لیدلي دي، مجاهد سره د هغه سره هم خبرې کړي دي. ښایسته خبره د دغه ملاقات نه دا راووته چې د قطر دولت افغانستان ته ژمنه ورکړه چې دا به د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې ډېر عصري او مجهز او په نوې ټکنالوژۍ باندې مجهزې شفاخانې جوړې کړي، خاصتا د ښځو لپاره. دا ټکی قابل د غور دی، دا ویل شوي دي په خبرونو کې چې د ښځو لپاره. اوس بیا راځو دې خبرې ته. د دې واده خو ټولو خلکو هرکلی کړی، موږ یې هم هرکلی کوو. کور یې ودان د قطر د خلکو د دې چې د افغانستان د دغه مظلوم ولس سره دوی کومکونه کوي او مرسته ورته رسوي. شفاخانې جوړېږي د ښځو لپاره، خو په ښځو باندې مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، نه ډاکټر پکې شته، نه پکې نرس شته، نه بل شته، نه بل شته، نه بل شته. نو زه نه پوهېږم که شفاخانې د ښځو دپاره وي، دا ډاکټران هم باید قطر راولېږي موږ ته، نرسان هم باید قطر راولېږي، ډریوران هم باید موږ ته قطر راولېږي، هر څه باید هغوی راته راولېږي. د هغې نه وروسته به څه یې کوي، موږ پرسونل نه لرو. آینده 6 کلونو کې یا 5 کلونو کې به په افغانستان کې نه ډاکټر وي، نه ماسټر وي، نه به پکې لیسانس وي، نه به پکې بولي، نه به بولي، هېڅوک به پکې نه وي. مکتبونو دروازې تړلې دي، بند دي، هر څه بند دي. نو د عاقبت په خیر چې څه به کېږي. بله خبره چې پېښه شوې ده هغه د روسیې د خوا نه پېښه شوې. روسانو اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان سره په تمامه معنا خپل نیک تعلقات په تجارتي، سیاسي او ټولو برخو کې به منکشف کوي. دا خپل تعلقات به د افغانستان سره ټینګوي او په عین زمان کې روسانو ویلي دي چې د داسې لارو په لټه کې دي چې وکولی شي طالبان د خپل تور لیست نه وباسي او بیا یې په رسمیت وپېژني. د روسانو د وزارت خارجې نه ویل شوي دي چې روسانو ویلي دي چې ټول هغه ملکونه، ټول هغه هیوادونه
چې اسلامي امارت په دې خاطر په رسمیت نه پیژني چې امریکا ورته اجازه نه ورکوي یا د امریکې په دغه کې دي په بلاک کې واقع دي او دا اجازه ورته نه ورکوي. هغه ویلي دي چې دا ټول خلک باید د خپل تعقل نه کار واخلي او دوی په دې موضوع باندې صحیح فکر وکړي چې او په خپله تصمیم ونیسي. او روسانو ویلي چې هر کله موږ تصمیم ونیسو چې د اسلامي امارت په رسمیت وپېژنو نو بیا موږ ته دا مهمه نه ده چې امریکا او اروپا او څوک او څوک دا پکې خوشحالېږي او که خفه کېږي. دا دوه ډېرې مهمې خبرې وې زما په نظر باندې. بله مهمه خبره دا پېښه شوې ده چې د عینک د مسو د کان قراردادونه ټول برابر شوي دي او زما په خیال چې یو هیئت د چین نه راغلی دی ټول مسایل یې کتلي په کار پرې شروع شوې ده او په آینده نږدې وختونو کې یعنې یو څه کم یو کال کې به د مسو تولید شروع شي په هغه ځای کې چې دا په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په اقتصاد باندې یو ډېر بېساری تاثیر لري. ځکه دغه مدرک نه افغانستان ته په کال کې څومره بلیونه ډالر لاسته راځي دا پیسې کمې نه دي. دا په افغانستان کې که په څه ورته وایي په تعمیر ولګېږي یعنې چې افغانستان د هر لحاظه اعمار کړي په زراعتي لحاظ په صنعتي لحاظ خلکو ته قرضې برابرې کړي بل ډېر سهولتونه په دې کې مهیا کېږي ځکه چې یو لوی مقدار او زیات تعداد یو پیسې افغانستان ته راځي. دا خبره ده. دردونکې خبر په تېره اونۍ کې په څو ورځې وړاندې کې واقع شو. د پښتو ژبې یو ستر لوی او عالي خدمتګار چې حتی ما په مطبوعاتو کې ولوستل چې خلکو ورته د ګرځنده اکاډمۍ لقب ورکړی دی هغه حمیش خلیل د خدای وبخي په تېره اونۍ کې وفات شو. دی د پښتو ژبې یو ډېر لوی خدمتګار و. په 1348 کې که 47 کې دا وخت چې زه په 10 یا 11 صنف کې کامیاب شوی وم د ژمي په رخصتۍ کې مې د پلار سره تلم پېښور ته نو په هغه وخت کې ما حمیش خلیل وکتو. حمیش خلیل د هغه وخت کې داسې سپین ږیری نه و ځوان سړی و قد نه ټیټ هغه ډېر هوښیار انسان ما یې خبرو ته غوږ ایښی دوی سره خبرې کولې ومې لیده ملاقات نه و خو زه وړوکی وم ما کتلی دی یعنې حمیش خلیل اصلا د کامې دی د ده نیکونه د کامې د مرزاخیلو نه راغلي د پېښور کې استوګنه شوي دي او دوی بیا په پېښور کې په تاکال کې اوسېده او خپل حمیش خلیل په 1913 کال کې په تاکال کې پیدا شوی دی او هماغه ځای کې لوی شوی تر 10 صنف پورې تحصیل وکړ. د هغې نه وروسته بیا خپله دغه بي اے چې ده په خصوصي تعلیمي مؤسسو نه ترلاسه کړه. د هغې نه زیاتې نور بیا تحصیل نه دی کړی په عملي کار کې ور داخل شوی سړی دی او دی د 14 کالو و چې د ورکو شاعرانو د پیدا کولو په باره کې په تحقیق شروع وکړه. د 18 بخښنه غواړم 18 کلونو چې په دې کار شروع وکړه او د ورکو شاعرانو په باب باندې یو ښایسته رساله ولیکله او دغه ورک شاعران چې دا یې را پیدا کړل د سوانحو سره لکه سړی چې تذکره لیکي داسې یو څه یې لیکلي وو. په حکومت کې د یو وخت لپاره کار وکړو خو د حکومت ساحې یا د حکومت کارونه دا د هر چا دپاره نه هر څوک نشي کولی چې د حکومت په چوکاټ کې کار وکړي. نو حکومت کارونه یې خوشې کړه په همدغه تحقیقاتي مسایلو په دې کې مصروف شو. هو د سیاست ډګر ته راننوتو او په 1950 او 51 کلونو ترمنځ دا تقریبا بندي شو او د خدای خدمتګارانو د ډلې غړی و د هغې عضویت یې درلوده 7 کاله په زندان کې تیر کړي دي. نو یو وخت داسې راغی چې یوازې دی نه و زما په یاد دي ډېر خلک نورو په ښکته پښتونخوا کې چې په طور د مثال عبدالخالق خان خلیق زما یادېږي او ښه لیدلی مې دی صحبتونه مې اورېدلي حکیم صاحب سنجري خدای دې وبخي دا کسان داسې ډېر نور کسانو په پېښور کې چې دوی د خدای خدمتګارۍ نه ځان ګوښه کړي وو په هغې ډله کې حمیش خلیل هم همدغسې کړي ځان یې ګوښه کړ خپلو تحقیقاتي کارونو ته ځان مصروف کړ. تقریبا د 10 جلد آثار لري دا ټول د آثار دا 10 جلد چې دي دا په تحقیقاتي برخه ده ادبي برخه ده او په شعر و شاعري او د پښتو ژبې په شاعرانو کې یعنې د خپل ټول عمر دا 94 کاله عمر د پښتو ژبې لپاره د تحقیقاتو کې د پښتو ژبې د تاریخ په باب د پښتو ژبې د ادبیاتو په باب باندې ټول عمر صرف کړ. زحمتونه یې وویستل تکلیفونه یې تېر کړل د پښتنو په ټوله پښتونخوا کې لر او بره کې دا یو ډېر روښانه او ځلانده ستوری دی. الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي
د لرې وبرې پښتونخوا ټول پښتانه د په وفات او په رحلت باندې سخت خفه دي او خدای دې د روح په نورو پښتنو کې وزغلی چې د ده په عوض باندې زمونږ په خاوره کې زمونږ په ملت کې په زرهاو نور همیش خلیلان پیدا شي خدای دې پیدا کړي نو دا څو خبرې وې چې زما په نظر باندې د پروګرام په مقدمه کې ما هم دومره کولی شو د خلیل صاحب په باب باندې خبرې وکړم نور راګرځم بعضې نورو خبرو له خو زه غواړم چې دغه اول قسمت کې فاطمه صاحب که ستا اجازه وي ته خو همیش کله په آخره کې خبرې کوې خو نن زه هیله کوم ته په اول کې خبرې وکړې که د همیش خلیل صاحب په باب باندې که د وینا در سره څه شي او غواړې چې زموږ د لیدونکو د مجلس د حاضرینو سره شریک کړي زه خوشحالېږم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون احترامات قدرمن خادم صاحب تاسو ته قدرمن زازي صاحب ته کریمزي صاحب ته او نورو دوستانو ته چې انشاءالله رستو راځي موږ سره ګډېږي او ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته ګرچې تاسو د امیشګل خلیل کاکا په ژوند باندې رڼا واچوله او دا کړله خو ما سره ځینې مسایل دي چې تحقیقاتي نقطې نظر نه د ستاسو هغه د دغې سره لږ زره توپیر لري ځکه چې امیشګل کاکا چې و د 1950 نه تر 1980 پورې د متواتره په وقفه‌ای توګه زندان تیر کړی دی او داسې وخت هم شوی دی چې دا زندان ته ننوتی دی 3 کاله تیر کړي دي کله چې راوتی د دروازې خولې نه بیرته نیول شوی دی بیرته ننیستل شوی 15 کاله بیا تیر کړي دي بیرته چې راوتی دروازې خولې ته بیا نیول شوی بیا دا رقم ته د 1950 نه تر 1983 پورې دی دا زندانونه تیر کړي دي او بیا همدارنګې تر 1990 چې کله روسان په افغانستان حمله کوي او د پالیسي د دغې سره توپیر پیدا کوي د پښتونخوا د ګوند سره نو د هغه نه وخت یعنې 1980 کې بیا د دغې نه فاصله نیسي د خپل سیاسي مسایلو نه او د په د ادبي دغې ته کاملا ځان وقف کوي په دغه وختونو کې دا زندانونه تیر کړي د پاکستان داسې زندان نه دی پاتې چې د پکې قید نه تیر کړی یعنی بدنامترین زندانونه د پاکستان چې دي زه به تاسو نمونه واخلم مچ زندان دی بلوچستان دی چې هغه بدنامترین دی اوس هم چې یو څوک دی غواړي چې په سخترین دغه مجازات کې نو مچ زندان ته لیږي لکه چې دی وی چې عمران خان کېدی شي مچ زندان ته ولیږو مچ زندان په بلوچستان کې دی الته داسې دغه کېږي چې په زندانیانو باندې 40 ساعته کې 18 ساعته یا 14 ساعته زیاتره وخت مرچ پیټه کوي سره مرچ نو دا بیا د دې خو دغه نه د خو انسان دماغ ورسه سوځي دا لوی ترینه سزا ده چې دی ورکی د مچ زندان دغې ته د مچ زندان ته لیږل شوی دی د جهلم زندان ته تللی دی د اسماعیل خان زندان ته تللی دی د هریپور زندان ته تللی دی د لاهور قلعه زندان ته تللی دی د اټک قلعه زندان ته تللی دی لکپت زندان ته تللی دا د پاکستان هغه مشهورترین 8 زندانونه دي چې بدنامترین زندانونه دي دا ټول زندانونه کې دا وخت تیر کړی دی په 1983 کې کله چې خان عبدالغفار خان نافرمانی دغه حکم ورکوي پښتنو ته د حکومت مقابل کې د چې کله گرفتاره کیږي د ته ویل کیږي که ته موږ ته د دغه کار نه د تیر شي او د سیاست نه کناره کشي وکړي تا ته هم وظیفه په دولت کې درکول کیږي او هم به ته خوشې شي دا نه مني او د په مقابل کې دې ته قید با مشقت ورکول کیږي او د مچ زندان ته لیږل کیږي اما دا هغه فرد حکومت ردوي په عین حال کې یو ځل دې ته 2 کاله قید راوځي په یو بل قضیه کې او 15,000 کلدار په هغه زمانه کې دی باندې د جرمانه لګول کیږي او ورته وایي چې 2 کاله قید نه پس چې ته 15,000 ورنکې نو 15 کاله قید به نور تیری یعنی 12 کاله قید نو دې قید ډیر زیات تیر کړي د تحقیقاتو ساحه هم ډیره وسیع ده دا نه پیغام چې خادم صاحب د شپږ 13 کتابونه 3 کتابونه دوی لیکلي دي او په 3 کتابونو کې تحقیقاتي کتابونه دي ډیر زیات خپل کتابونه چې دي نغمزار دی چې کله دی په کالج کې او محصلو نغمزار لیکلی دی پس له هغې نه بیا زما سندرې لیکلی بیا ورپسې یو افسانوي داستان لیکلی چارګل بیا 1993 کې د شعرونو مجموعه خاپونه او خالونه همدارنګې په 1930 کې د سوغات آخري مجموعه او وسم و کتاب ناچاپی په کور کې دي چې مې پرونم
د زوی ته دا پیغام ولېږه افراسیاب چې زما د وړکیتوب ملګری او موږ سره یو ځای کرکټ لوبه به هم سره کوله. نو ما ورته ویل چې افراسیابه که دا ته چاپوي ښه که نه چې موږ ورته دغه وکړو چې دا کتابونه باید چاپ شي. د بر علاوه د پښتانه لیکوال کتاب چې خادم صاحب ورته اشاره وکړله دا کتاب باندې د کار وکړ ټول نامتو او هغه ورک شعرای چې په دې کې را پیدا کړل او دې کې منسجم کړل ورکه خزانه کتاب یې ولیکه. او د بر علاوه د دې نه چې کله د بندي شوی د خوشي شوی بندي شوی خوشي شوی د په دغه وقفو کې په ایس د مدیر د مجلې د افروزه د جمهوریت مدیر پاتې شوی دی، د مدیر د مجلې د هفتروزه د دوران پاتې شوی دی، مدیر د مجلې د اخبار د انقلاب پاتې شوی دی، په عین حال کې مدیر د اشتهاراتو د اخبار د شهباز پاتې شوی دی. یعنی دی هم محقق دی، هم نقاد دی، هم شاعر دی، هم افسانه لیکونکی دی، هم ژباړن دی او هم یو صحافي او ژورنالیست دی. د یعنی دغه تحقیقاتي ساحه تر دې حده وسیع او لویه ده. بر علاوه چې دغه دینه د نصر الله خان نصر په کومک سره یو اداره جوړ کړه په نامه د دارالتنصیف اشاعت او تحقیق. دا اداره جوړ کړه او د دې ادارې تر دغه لاندې دیوان د بیدلې ترتیب او چاپ ک، دیوان د سعید چاپ ک، دیوان حسین چاپ ک، دیوان قمبر علی خان چاپ ک، د خوشحال خان خټک اخلاقنامه دوباره چاپ کړه، د افضل خان خټک بازنامه چاپ کړله، د افضل خان هجری فارسی اشعار او دیوان چاپ ک او همدارنګه په کتاب د بنامه د صاحبزا محمدی مستغاث باندې کار وک او دغه تیر کال په حنیف ګل خلیل په ذریعہ باندې چاپ شو. خپل څنګه چې خادم صاحب ویلې دا په خټه مرزاخیل مومند دی، د مومند سیمې دی، د کامه او زموږ تاسو ګوشته او داسې سیمې دي. د پلار نوم یې انځرګلو چې موږ به ورته انځرګل بابا ویلې چې کلتور ډېر مهربان او په ضعیف هلته به ناست و، زموږ په سر به یې لاس راکاږه. دوه ورونه و عجب ګل او عزیز ګل او دې درې زامن درلودل. امیش ګل کاکا مشر زوی افراسیاب دی ژوندی دی. احمد شاه په ځوانۍ کې وویشتل شو چې هغه ډېر زیات دی خوار ک خبر د ناشناسو خلکو ورته قتل ک او فریدون فکر کوم چې هغه چون هغه وخت ډېر ماشوم وړوکی و نو اوس به ځوان شوی غټ وی نو ما بیا هغه دومره نه یادېږي خو د افراسیاب دومره و چې موږ سره به یو ځای موږ به سره کرکټ کوو. د امیشګل کاکا سره زمونږ د شناخت او دغه د تاریخي لحاظ داسې و چې دې چون د زندانونه تیر کړي دي او زمونږ یو نیکه هم چې زمونږ د مور ماما شي او د خوږیاڼو د مشرانو نه و سید ثناءالله پاچا د داود خان نږدې ملګرو نه و د پښتونستان په قضیه کې پښتونستان ته لیږل شوی و. هلته کله چې دی هلته ګرفتاره کیږي بندي کیږي په د زندان کې امیشګل کاکا، زورګل کاکا، محسن کاکا او همداسې چې هغه نور نومونه خادم صاحب واخیستل دا دوی سره په دې زندان کې ټول یو ځای. چون زمونږ دا نیکه چې و یا د مور ماما چې سید ثناءالله پاچا نومیږي دی چې بندي شو زمونږ نیا چې دا چې د ثناءالله پاچا مور شي دا د سوریې نه وه د شام شریف نه وه. نو د دې ماماګان هلته خبر شو چې خورای بندي دی او د مصارف به ورته د سوریې نه رالیږل او چون اغیز نه په پیسې راتللې د په ډیر فراخه لاس په دې ټولو زندانیانو باندې دا پیسې لګولې ښه ډوډۍ، چرګان، لباس، بوټان. نو دا تینه ټول زیات ډیر خوشحاله و ددنه. کله چې 1990 کې روسان راغلل او موږ 1990 کې پاکستان ته مهاجر شولو نو په دغه مهاجرت په دور کې دلته امیش خلیل کاکا په دغه وخت کې خپل د ګوند نه فاصله نیولې وه د په حساب چون د هغې پالیسي ضد د جهاد و او د روس په طرفدارۍ وه. امیشګل کاکا د جهاد په طرفدارۍ د فاصله ونیوله. کله چې موږ مهاجر شولو نو موږ په هغه وخت کې د فقیر آباد کې د یو کور کرایي ونیوه او 8-9 فامیله موږ وو په ټول په د یو کور کې وو. د حکمتیار صاحب په کوڅه کې و دا کور. نو حکمتیار صاحب خپل په کوڅه کې افغانان نه پرېښودل. نو موږ ته یې وویل چې د امنیتي لحاظ نه دلته که تاسو نه اوسئ ښه دی. نو موږ په دې وخت کې کور لټولو کې وو چې امیشګل کاکا موږ را پیدا کړلو. موږ پسې ګرځېده ځکه چې کوم ځینې ورته چا ویلي وو چې د سید ثناءالله پاچا کورنۍ مهاجره شوې ده. نو دی هلته راغی فامیل سره کېناسته وایي زه کورونه هم لرم، ځمکې لرم، باغونه لرم، خوښه چې زما کورونه اخلئ که زما باغ اخلئ که ما ثناءالله پاچا موږ سره ډېر ښه کړي دي نو دا حق به لږ ادا شي.
فامیل فیصله وکړه او کورونه نه اخلو ځکه ټول پکې نه ځایږو دا باغ موږ واخیست د تاسو کې د سوانیم ولولئ په ګوګل کې هلته یې لیکلي دي چې د خپل باغونه دا مهاجرو ته ورکړل هغه مهاجر موږ وو نو هغه باغ یې موږ ته راکړه موږ 9 خیمې په هغه باغ کې ووهلې او هغه 8 فامیله ټول عمل ته و چې په دې کې ټول د افغانستان نامتو لیکوالان او شاعرانو لکه سید محمود فارانی ډاکټر صاحب سید حسن الله هیر چې د پښتو ادبیاتو د لنډو داستانونو مؤسس دی هغه ډاکټر محمد امین فاطمی وزیر صحت د تیر نظام کې د قاضي سید مصطفی فاطمی د نهضت اسلامي بنیانګذار همداسې زموږ قبلهګاه ډګر جنرال سید محمد شفیع فاطمی همدارنګه د کورنۍ نور ځوانه طبقه دا ټول موږ په دغه یو باغ کې او امیشګل کاکا موږ چې د جمعې منځنه براغلو دی به سره کېناسل په دغه تاریخي پښتو په دې مسایلو به بحث کو دغه موږ یو څه چې زده کړي دي د دې د بحثونو نه مې زده کړي دي ځکه دوی به ډېره واقعي وخت زما عمر 12 کالو نو موږ به دې په دې مجلس کې کېناستلو د مشران نه به همدا اورېدل خو بیا خو فاراني صاحب لاړه په حیث د مشاور د ضیاءالحق مقرر شو دغې ته په هماغه خیمونه ضیاءالحق موټر راغی او دی واخیست هغه هلته لاړه ډاکټر صاحب فاطمي بیا خو 3 کاله موږ په دې خیمو کې دلته باغ کې تیر کړل او د 3 کاله بعد بیا د دې نه موږ ووتلو مګر زموږ د وتلو نه بعد هم دا باغ خالي نه شو د خلیل صاحب دې کې زما د ماما 2 کورونه پاتې وو هغې هم همدلته چې د ثناءالله پاچا زومان او په عین حال کې د مجروح صاحب کورنۍ چې نعیم مجروح چې اوس په امریکا کې دی د کورنۍ عمل ته و تر هغه پورې چې امریکا ته تلل په همدغې باغ کې وو دغه باغ چې موږ پرېښود بیا مجروح صاحب د فامیله هلته راغی نو د خلیل صاحب د پښتنو سره د مهاجرو سره یو خاصه مینه محبت و موږ واړو موږ به کور ته تللو زموږ نه خو چا مخ هم نه نیوه موږ به د هغې فامیل ته کډې ته به موږ مانی ویلې مانی به موږ ته چای دغه تیاراوه نو ډیر نرم خویه انسان ډیر آرامه انسان ډیر کم صحبته انسان اما کله به چې علمي دغه بحث کو ډیر عمیق بحث به کو فلسفي بحث به کو او جړل تبتله امدا علت چې تاسو وګورئ چې د تحقیقي اداره د ذهنیت چې دی هغه په دې کتابونو کې ټول منعکس کیږي د اصلي نوم همیشګل همیشو 12 کاله په دې نوم سره دغه اولین کتابونه چې چاپ شوي دي همیشګل همیش په نامه چاپ شوي دي مګر کله چې یو بل شاعر په نامه د همیشګل همیش پیدا شو نو د خپل نوم بیا بدل ک د خپل نوم همیشګل خلیل که او خلیل نوم یې واخیسته د جبران خلیل د یو ادیب نه چې هغې ته د ډېر ورته ګرانو او احترام یې ورته درلوده نو د جبران خلیل نه د خلیل نوم تخلص قرض واخیسته بیا هلته په یو شعر کې خپل وایي چې څه عشق د جبران له خلیل نه توبه چې خلیل شم نو دغه نوم خپله وایي چې د خلیل نه توبه خلیل شم دا د هغیز نه اخلي خو موږ به ورته امیشګل کاکا ویلې د نوم امیشګل خلیلو خو په د اواخرو کې په نامه د امیش خلیل باندې شهرت پیدا کړ د خپل دغه د علمي دغه د وجه نه څنګه چې خادم صاحب ویلې په نامه د ګرځنده اکاډمۍ باندې مشهور په نامه د ګرځنده کولمبس د پښتنو باندې مشهور او د د باندې ډاکټورا اخیستل شوې ده د باندې کوم مقاله لیکل شوې ده ډاکټورا په اخیستل شوې ده د کتابونه په دوره د ماسترۍ د ادبیاتو پښتو کې تدریس کیږي او دغه ټولو دغه باوجود د په ټول ژوند د مقام او د چوکۍ نه لري دغه سره د قرباني د پښتنو او د پښتونخوا د پاره ډیره زیاته وه ځکه چې کله پاکستان جوړېده د په هغه وخت 18 کلنو څنګه چې خادم صاحب ویل دی په 11 د اپریل 1913 کې په تاکال کې تولد شوی و او په هغه تاکال کې د ژوند کو جنازه پرونه اول ورځ په دې تاکال کې وشوله او دغه تاکال کې بیرته تدفین شو نو د 1913 تولد شو پاکستان چې جوړېده د 18 کلنو نو د هغه درد او غم د سره ډیر زیاتو اماغه علتو چې کله د حکومت مقابل کې ودرېږي او په هغه وخت کې چون د پښتونستان د یو د پښتونستان د پاره د کو یعنی لوی افغانستان مسله و او د تر اخر په دې مفکوره و نو د زندان ته زی د سره حکومت غواړي معاملې وکړي د معامله نه کوي اما دغه مشقتونه تیری او د ژوند تیری او کله چې سیاست نه ګوشګیر کیږي د پکور کینی چې ځکه زمونږ یادېږي د 19 نه خو بعد تر اخره بیا نو ټول موږ هر څه لیدل ځکه چې مازیګری به ورتلو مازیګر کله به دی راتله دا زموږ باغ چې د اصلي ادارایي وه
دا به زموږ د دې کور سره ډېر نږدې وو او کورونه یې رښتیا هم چې څنګه په هسواني کې ورته لیکل چې خپل کورونه افغانانو ته کورونو قیمتونه فرضاً 1200 1300 کلدار کرایه وه دې به افغانانو ته په 600 په 700 کلدار ورکول وایي دا مهاجر دي غریب دي په دې باندې باید فشار را نشي دغه ټول دغه یې درلوده مینه ډېر افغانانو سره زیاته وه علاقه د افغانستان سره ډېره زیاته وه خو هغه اعزاز او قدر چې باید پښتنو او افغانانو ورکړی وی هغه په هغه رقم ونه شو ورکول شوی زه فکر کوم چې امید دی چې په آینده کې د ده په نوم باندې اکاډمیګانې جوړې شي د هغه 3 جلده کتابونه چې ده تحقیق کړی او چاپ کړي دي په هغه باندې کار وشي هغې نه استفاده وشي او په هغه مسایلو باندې چې دی د په حساب د تاریخي لحاظ نه د پښتنو په هغه تاریخي جړې راایستې دي په هغې باندې هغه کتابونه باید دوباره چاپ شي او هغه سټنډرډ یو پښتو ځکه یو پښتو د پښتونخوا پښتو ده یو زموږ تاسو د افغانستان ده دکې لږ څه توپیر شته زه فکر کوم که دا د افغانستان په سټنډرډ پښتو باندې دوباره چاپ شي نو د افغانستان د ادبیاتو پوهنتونونو دا به هم ترېنه کافي استفاده وکړي او د دې نه به ګټه ورسیږي نو د ده مړینه یو لویه ضایعه ده او د ده په تګ باندې رښتیا هم واقعا چې ډېر زیات خواشیني شوي یاستو او خواشیني شو ځکه موږ ته د تره حیثیت هم درلوده مهربانه لطف او د شفقت لاس همیش په موږ کش کړی نو واقعا زړه مې پرې ودردېده د سفر د آخرت د خدای تعالی نه ورته مغفرت جوار رحمت کې ورته د جنت الفردوس برین غوښتنه کو او کورنۍ ته د صبر جمیل غواړو او د پښتنو ته او دوی ته چې څنګه نن زموږ ستاسو بحث موضوع پښتونستان یا افغانستان ده چې زه به په یوه جمله کې نن خپل دا بحث خلاص کړم چې پښتونستان که جوړیږي د ده معنا دا ده چې افغانستان بیا هم ټوټې دی د پښتونستان کوم مفهوم نه لري لوی افغانستان لر او بر دا ټول یو خوره ده امیشګل کاکا یو لوی افغانو د لر او بر پښتونخوا په حساب د پښتو ادب ستوری او ځلانده ستوری و موږ د افغان په سترګه د افغانستان د خاورې بچی ګڼو او لوی افغانستان به جوړیږي پښتونستان شعار چې څوک ورکوي هغه بیا هم د انګریزانو په غزلي فلسفې باندې د جدایي په خط باندې ځي او موږ دا نه تاییدوو بلکې دا مردود شمارو موږ د یو لوی افغانستان د باثباته افغانستان او د ګوادر تر بندره خپل د اوبو داوګیر یو او انشاءالله دا به ترلاسه کوو مننه چې ماته وخت فاطمه صاحب ډېره مننه کوم تشکر ډېره ښه رڼا دې واچوله د مرحوم خلیل صاحب په باره کې دا بعضې ځایونو کې څه غلطۍ پېښې شوي دي دا معلومات د خلکو سره نامنجم او برابر نه او دا یو او بل دا چې وخت ډېر کم و ما سره د دې فرصت زیات نه و چې ما ډېر دغه کړی و تحقیق کړی و بعضې شیونه مې را پیدا کړي وو خو بدبختانه موافقه نه شوم د حمیش خلیل په شاعرۍ باندې هم ډېرې خبرې کېدې چې ډېر لوی شاعر و د ده یوه وړه رباعي ما پیدا کړه هغه وایي چې موټی خاوره د وطن به پرې ورنه کړم که په سر د ځمکې هر وطن ختن شي خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت قرباني زما د تن شي که دښمن له ما بری وغوړ محبوبې ستا په وړنه دې زما د تن کفن شي ماشاءالله الله دې وبخي جنتونه نصیب او خدای دې په آخرت سفر اسانه کړي خدای دې جنتونو سردار کړي موږ ټول اندېښمن او خفه یو او د تأثر ځای دا دی چې موږ د هرې ورځې په تېرېدو سره د پښتنو مفکرین د پښتنو هوښیار خلک د پښتنو رهبران د پښتنو مشران هغه کسان چې په پښتنو کې د پښتنو د خیر دپاره کار کولی شي هغه له منځه ځي خو دا فقط لکه یو لست چې چېرته پروت دی د دې لست له مخې نه همدغسې یو وژل کېږي شهید کېږي او څوک په خپلو مرګونو مري چې دغه زما یو رباعي دی یو خط مې یاد دی یو شعر مې دی وایي چې څه د مرګ څپېړې خوري د پښتنو مخ نو دا د مرګ څپېړې دي او د پښتنو مخونه دي نو الله دې خیر کې ګورو به چې څه کېږي خو راځم بلې موضوع ته دا ډېره مهمه موضوع ده ما تقریبا 3 که 4 ورځې مخکې یو سوال په فیسبوک کې واچوه چې تاسو پښتونستان غواړئ که لوی افغانستان اول خو مې ګیله د دې ټولو خلکو نه دا ده چې زمونږ په پښتنو کې کلر دي خبر یا به چاته دا شی رسېدلی یا به نه یې رسېدلی خو که چاته رسېدلی دا یې کتلی او څه نه دي لیکلي نه یو انتخاب یې پکې نه دی کړی د دې معنا دا ده چې دا خلک
هغه کسان چې دي نه د خپل ځان سره علاقه لري، نه د پښتون سره، نه د افغان سره، نه د تاریخ سره، نه د بل سره، نه د بل سره، د هېڅ شي سره دوی علاقمند نه دي. فقط هغه خپل شپې ورځې سبا کوي او د مرګ انتظار باسي. دا متحرک کالبوتونه دي. هغه کسانو چې په دې کې برخه واخیسته کور یې ودان به شي لوی. موږ ته څه کامنټونه چې راغلي دي، ما دا اوس محاسبه کوله په دې ټولو کامنټونو کې اکثریت مطلق د لوی افغانستان غوښتونکي دي. بعضې کسانو نظریه نه ده ورکړې، تبصرې کړي دي، او بعضې کسانو نظریه ورکړې ده. په نظریاتو کې یو نظر دا دی د یو دوست و چې هغه لیکلي وو چې اول پښتونستان جوړ شي، بیا د هغوی خوښه چې د افغانستان سره یو ځای کېږي، لوی افغانستان جوړوي که نه جوړوي. داسې یو واهي نظریه ده، هوایي یو شی دی، یو خبره ده چې توپیر کوي، قطعا قابل د تطبیق نه ده، تطبیق نه لري دا شی، هېڅ امکان یې نشته دی. را شو د خبرو بیخ ته. د پښتونخوا ځمکه په تاریخي لحاظ که څوک یې مني که څوک یې نه مني، دا د افغانستان تاریخي خاوره ده، د دې ملک جز دی، د خاورې جز دی. او دا د انګریز په زمانه کې د انګریز د خپل ځان د حفاظت لپاره دلته خو څو دانې بفرزونه جوړ شي. یو بفرزون به پکې دا دی چې د انګریز او د افغانستان ترمنځ دا بل بفرزون دی. دا علاقې دغه نوي تحقیقات چې شوي دي او نوي راڅرګندونې چې شوي دي، د علاقې انګریزانو په دې خاطر د امیر عبدالرحمن خان نه واخیستې او ورته ویل چې دا موږ له راوسپاره چې موږ د خپل ځان د امنیت لپاره د دې مناطقو امنیت په خپل لاس کې نیسو چې په موږ باندې څوک حملې ونه کړي او انګریزان مړه نه شي. دا په داسې یو تعامل کې دوی ته ورکړل شوی دی په شکل د دغه امانت یا د امنیت د ساتلو په خاطر باندې. بل کومه پاڼه چې دا خلک ادعا لري چې دا پاکستانیان هم د دې ادعا لري او بعضې زموږ دا ناخلفه افغانان چې دي هغوی دا خبرې کوي چې دا ځمکه عبدالرحمن خان دوی ته ورکړې ده او دا د یو قرارداد امضا کړی دی. هېڅ داسې یو قرارداد په دنیا کې نشته دی چې په هغې باندې د عبدالرحمن خان امضا وي او هغه قرارداد وي. کوم شی چې امضا شوی دی، ما په دې باندې یو څو مقالو کې دا تذکر کړی دی چې هغه په انګلیسي کې ورته وایي میمورندم اف انډرسټینډینګ، یعنې د یو قرارداد د لیکلو لپاره یوه مسوده ده او مسوده قرارداد کېدی نشي. دا قرارداد نه دی امضا شوی. دا خبره همدلته به پرېږدو، دا لوی بحث دی، تاریخي بحث دی، د دې پسې ډېرې نورې خبرې دي. د پاکستان تولید دی چې انګریزانو را تولید کړو خپله خېټه نه، هغه بېله موضوع ده. بیا په دې کې د پښتنو د حقوقو مسله راپورته کېږي، بیا هلته ریفرنډم کېږي، بیا څه شي کېږي څه شي. خو دغه تاریخي ځمکه انګریزانو د پاکستانیانو ته ورخوشې کړه، د هلته پاتې شوه تر اوسه پورې. او یو لوی قوم چې دا اوس په جهان کې هغه خلک چې یوازې پښتو وایي، چې په پښتو ژبه خبرې کوي، لکه ما غوندې تاسو غوندې 80 میلیونه پښتانه دي. هغه پښتانه چې ژبه ته نه هېره شوي دي، یوازې د بعضې آثارو یا چا چې لیکل شوي دي، بعضې خلکو چې تحقیقات کړی دی، په حدود د 15 میلیونه پښتانه په هندوستان کې دي. دا ټول چې راجمع کړي تقریبا 110 میلیونه پښتانه کېږي. دا کم او دقیقه احصایه لا موجوده نه ده، شاید د دې نه به هم ډېر وي. 80 میلیونه پښتانه انګریز د خپل ځان د حفاظت لپاره نیم کړه، یوه برخه یې ترنه لرې کړه، دا برخه تر اوسه لرې پاتې شو. خبره دا ده په دې خوا د افغانستان په برخه کې زموږ حکومتونه راغلي، جمهوریت راغلی، دلته ترقي راغلی ده، دلته څه راغلي، دلته جنګونه راغلي، مرګونه راغلي، قتلونه زندانونه راغلي، هر څه راغلي دي. زموږ د محکوم زور د محکوم افغانستان د محکوم افغانستان په برخه کې د پاکستان د عسکري رجمنټ ورته وایي که اسټابلیشمنټ ورته دا خلک وایي، د دې د خوا نه د پښتنو په ټکولو، د پښتنو په مزبهر کولو، د پښتنو په وژلو، د پښتنو په بندي کولو، په څه مشقت او تکالیف چې پښتنو ته مهیا کېدی شي او دوی جوړولی شي، په هغوی یې صرفه نه ده کړې. د پښتنو د اقتصادي منابعو نه دلته استفادې شوي دي، پښتون ته پکې څوک حق نه ورکوي. حتی په پښتنو تر دې حده ظلم په هغه ځمکه کې روان دی چې په خپله ژبه کې د تعلیم حق نه لري، د خپل تاریخ د زده کولو د تدریس حق نه لري، او دا مشکلات هلته موجود دي تر اوسه پورې. نو هغه خلک حق لري چې راپاڅېږي ووایي چې زموږ خپل حقوق غواړو. اوس خبره دا ده چې لوی افغانستان مهم دی که پښتونستان مهم دی، کوم یو زموږ په ګټه دی او کوم یو د 80 میلیونو پښتنو په ګټه دی. زه په دې باب باندې خپل نظر لرم، ما خپل نظر په ډېرو ځایونو کې ویلی دی، بیا پرې نه غږېږم او تاسو له اختیار درکوم چې په دې باندې تاسو خبرې وکړئ. هر څوک چې غواړي چې خبرې وکړي هغه بس
مایکروفون دا هغه دی. زازا صاحب مهرباني. کریمزی صاحب تاسو غږیږئ؟ زازا صاحب به وګړي، زازا صاحب پسې به زه وګړم. صاحب راځه مهرباني وکړه. نړۍ مننه کریمزی صاحب، سلامونه نیکې هیلې ګران خادم صاحب تاسو ته، ګران ډېره مهرباني. قدرمن فاطمي صاحب ته او ګران قدرمن ډاکټر صاحب احمدزي ته او د کریمزي صاحب نوم مې واخیستلو، ګران قدرمن کریمزي صاحب ته، لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما نظر دا ده چې زه یا فاطمي صاحب یا د نور دوستان چې د سیاسي شنونکي یا څېړونکي یا تحلیلګر په حیث په خبري رسنۍ کې برخه اخلي، ما بله ورځ هم په یوې خبري رسنۍ کې دا د ډیورند کرښې په ارتباط یو چا را سره داسې شک وکړو هغه دري ژبه کې. ما ورته ویل چې زه به تا ته یو ادرس درکړم او تلویزیون ته مې وویل، تلویزیون یې یکدم تاسې فاطمي صاحب راوغواړئ، هغه ملته ژوند کې هغه تللی ده، دغه ارشیف دی، هغه نوم یې رانه هېره شولو، هغه ته دا ټول شیان معلوم دي چې تاسو ته معلومات درکړي او قناعت درکړي. بل ځان لپاره ځان په هکله زه وایم چې زما سیاسي ثبات معلوم ده، زما لاره معلومه ده، همداسې د زموږ دوستانو لاره معلومه ده چې زموږ ملي ګرایان یو، ملي لاره هغه ده، لاره ده. د بلې خوا نه د پښتنو مسله کې باید ووایم زه درسته ده چې افغانستان پښتنو دغه جغرافیه جوړه کړې ده. که چېرته دغه جغرافیه د نورو اقوامو جوړه کړې، نومونه یې نه اخلم، همدغه چې په افغانستان کې دي، که موږ یې په خپله غاړه کې نیولې وای، موږ به دغه غداري چې دوی د پښتنو سره وکړه، دا غداري به موږ نه وه کړې. دغو خلکو، دغو افرادو دا ټوله د یوې منطقې نه، د یوې ځای نه دوی ټوله هدایت اخلي، دا ترسره کېږي. دا څه ستونزې چې په دې څومره څو لسیزو کې په دې هېواد کې راسره شولې، که کوزه پښتونخوا ده، د افغانستان کې دي، دا ټول عمدن و قصدن همدغه پاکستان، هغه خلک چې مثلا ما ته وایي فاشست، مثلا څه شو هغه څوک چې فدرالیزم غواړي، څه شو هغه نفر چې د وطن تجزیه غواړي، مګر هماغه فاشست نه ده. زه په دې ویاړ کوم چې د خپل وطن په هکله غږېږم، دا وطن زما وطن ده، زه د په هکله خبرې کوم، مګر زه ګلابي نه یم چې د بل ځای نه راغلی یم د دې وطن په هکله خبرې وکړم، او د اجازه هم باید نوره موږ ورته ورنه کړو. اوس باید پښتانه په قاطع او برنده شکل سره دا خپلې ټولې کړنلارې مسیر ته بدلون ورکړي، فقط په دې یوې نقطې باندې باید تمرکز وکړي چې موږ لوی افغانستان غواړو. او زما هغه قدرمن خادم صاحب، ستا د دغه پروګرام له لارې نه د افغانستان لرو برو پښتنو باندې دا ده چې تر نن ورځې پورې موږ د یو شمېر د پښتنو مشرانو ولوبولو او دوی په پاکستان د ISI لپاره کار کولو، او دوی د یوې کڅوړې کلدارو ډالرو غلامانو چې دا اوس یې غټ مثال همدغه محمود خان اڅکزی ده چې د پښتنو په سرنوشت کې لوبې وکړې. نوره باید په دغو خلکو باندې باور ونه شي. هر څوک چې سوچه همداسې زیږ تریخ پښتون وي لکه زموږ پلرونو نیکونو غونته، هغه د دې ډګر ته شي او دغه ستونزه چې پښتنو ته په دې څو لسیزو کې انګریزانو، پنجابیانو او د نورو ډلو ټپل چې د افغانستان تجزیه غوښتله، د دغو خولې لاسونه پښې نوره باید بند شي. د یو پښتون په نامه باندې راپاڅېد. دا نور قومونه زموږ ورونه دي، موږ یې په خپلو غېږو کې ساتلي دي او تر نن ورځې پورې د دې نه وروسته هم ساتو. اصلا هغه مطرح نه دي، دلته افراد مطرح دي چې د افراد دغو ځایو کې څه لوبې کړي دي. همدغو ډلو ټپلو په افغانستان کې زموږ بنسټیز اخلاق، انساني اخلاق، دا ټولو سره لوبې وکړلې، کورنۍ سره لوبې وکړلې. تاسې وګورئ په امریکا کې پخوا هغه ځای کې چې تور پوستي اوسېدل، سپین پوستي به هلته نه اوسېدل. اوس هغه ځای کې چې همدغه افغانان چې دا اوس تللي دي دا د همدغو ډلو ټپلو، هلته هغه تور پوستي اوس نه غواړي چې واوسېږي. یعنې تاسو ته معلومه ده خادم صاحب، ته یا کریمزی صاحب یا ډاکټر صاحب یا فاطمي صاحب، موږ په ډېر وخت کې د وطن نه راوتلي په دغو هېوادو کې د افغانانو ډېر قدر عزت و او ډېره په درنده سترګې ورته کتل. مګر دا نوی نسل چې دا راغلی ده په دې اروپا کې، زه خو د نور ځایونه نه یم خبر، همدغه جرمني کې باور په خدای وکړئ د شرمه چاته نه شو ویلی چې زه د افغانستان نه راغلی.
بحث یې را سره کېږي. بله ورځ هم موږ په دې المانۍ کې تراس ورته وایي، د کار ځای کې یوه ښځه او میړه راغلل. ما ته ویل څنګه یم چې ښه یم. وایي اوس خو ښه ده په افغانستان کې امنیت راغلی ده او د اخبار لوستلو. ما ورته د اخبار د څه دپاره؟ وایي د خپل معلوماتو لپاره. ما چې په دې کې خو ټول دروغ ویل شي. څنګه؟ ما چې دغه جنایتونه چې اسرائیلو په فلسطین کې وکړل دا خو د اسرائیلو پلویتوب په دې اخبار کې کوي. هغه راته ویل چې دا خو هسې خوشې خبرې دي، په خپله فلسطینیانو په دې اسرائیلو باندې برید دا کار وکړو. ما ته د یو دیموکرات په صفات د یو اخبار ولر د یو روشنفکر صفات چې تا ته د اسرائیلو د یهودو د فلسطینیانو ترمنځ په دې جګړه کې توپیر شتون نه لري، نو ته څنګه د څه دپاره د اخبار لولې؟ پرون همدغه نتانیاهو نه په امریکا په کانګرس کې تاسې ولیدل، ما به فکر کول دا نیم کانګرس به ووځي، مګر په څه ګرم شکل سره پذیرایي کې نه وکړه. یعنې جنایات په نړۍ کې روان دي. همدا اوس ما غږ په پښتنو باندې ده. که دا اوس سره یو ځای نه شي، په خدای باور وکړئ چې 10 کاله وروسته به داسې تکه تکه در به دره شي چې بیا به هر څه چیغ وایي، څوک به خبرو باندې باور هم نه کوي. اوس زموږ تاریخي مسؤلیت او رسالت ده، لکه چې مخکې فاطمي صاحب د خدای بخیلي خلیل په هکله خبرې وکړې یا خادم صاحب وکړل. دا خبرې بیا موږ دغه افتخارات له لاسه ورکړي دي، بیا نشو ترلاسه کولی. اوس یوازینۍ لار چې موږ ته پاتې ده چې ما ته فاشیست وایي په افغانستان کې خو اوس امنیت راغلی دی، یو نیم شیم خبرې دي هغه به راځي. د امنیت په دې وطن کې چا خراب کړو؟ دا خو همدغو ډلو ټپلو خراب کړه. هغه د جهاد نوم یې بدنامه کړو. هغه یو شمېر بېچارهګانو چې جهاد کولو، صادقانه جهاد یې کوو. ته باور وکړه چې د افغانانو داسې غرور لرل. همدغه کونړ کې مې یو ملګری و، هغه راته وویل چې د جهاد کې تللی و، وایي چې موږ به چې وږي شلولو د شرم هم حتی د ورور کورنۍ ته نه ویل چې کور کې ډوډۍ نشته ده، مګر اوس یې لاسونه ټول اوږده کړي دي. همدا ټول افغانان په ټول افغانستان کې د افغانستان څخه بهر سوالګر ته نه جوړ شوي. د چا د لاسه اوس په ایران کې ښځې خپله ویډیو نشر کړې وه، وایي زه د ډاره د کور نه وتلی نه شم، په لاره کې ایرانیان راځي ټول وهي. اوس نو امارت اسلامي ته واقعا دا تاریخي مسؤلیت ور په غاړه ده، که دوی غواړي چې نوره د خپل مهاجر د پاکستان او د ایران نه راوغواړي، د دغو افغانانو عزت او غرور او حیثیت باید پر ځای کړي او ملت سره لاس یو کړي، تر څو وکولی شو خپله خاوره بیرته د دغه پنجاب نه ترلاسه کړو. نور څه نه وایم. مننه. مهرباني دادا صاحب. زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې د افغانستان امنیت، د افغانستان اقتصادي ترقي، د افغانستان سیاسي حیثیت، د افغانستان بین المللي حیثیت، ټول د لوی افغانستان پورې تړلې خبره ده. چې لوی افغانستان جوړ شوی نه وي، نه به په دې خاوره کې امنیت راشي، نه به پکې نظام قایم شي، او نه به اقتصادي ترقي وکړي، او نه به بل او نه به بل کوي. کې دا به ټول نسبي وي. هغه څه چې افغانان په دې خاوره کې غواړي هغه به نه وي. دغه خلک چې دا د افغانستان کې کله د مخالف په نامه، کله د چرګ په نامه، کله د خراسان په نامه، کله په یو نامه، کله په بل نامه باندې راپورته کېږي، سر پورته کېږي، بیا بېرته لویږي. دې خلکو ته هم دغه یوه خبره کول پکار دی چې ستاسو نجات، ستاسو بقا، ستاسو حیثیت، ستاسو شرف، ستاسو ناموسداري او ټول شیونه په دې وطن کې د لوی افغانستان پورې تړلي دي. موږ ډېرې خبرې لرو، دلته په آینده کې ډېر نورې طرحې موږ لرو، نور پروګرامونه لرو، خو که اوس پرې غږېږو دا به لږ د وخت نه مخکې وي. خو دومره ویلی شم چې د افغانستان هر څه په لوی افغانستان پورې تړلي دي. د لوی افغانستان په جوړولو کې باید هېڅ افغان، که هغه هر څوک دی، هر څوک چې وي، باید دریغ او صرفه ونه کړي، او که نور هېڅ نشي کولی، اقلا تبلیغ کولی شي، خلک دعوت کولی شي د یو وحدت لپاره. لکه څنګه چې زازي صاحب ویلې، دا زمونږ سیاسي شنونکي په دې ټلویزیونونو کې ټول لګېده، دا یوه خبره کوي چې مونږ ته ملي وحدت او ملي یووالی دا اولینه، لومړنۍ او ضروري اهمه خبره ده. د ټولو خبرو نه مخکې خبره همدا ده چې مونږ باید په دې پورې ځانونه وتړو، ځانونه متحد کړو د یو بله پورې. ما ته دا فرق نه کوي چې ته په کوم قوم پورې مربوط یې، د هغې ورځې پورې چې ته افغان یې، افغانستان کې اوسېږې، په دې خاوره کې دې ژوند کړی، پلار نیکونه دلته تېر شوي دي، که هر څوک یې، هر څوک چې زما ورور یې، زما افغان یې،
زما د تن وجود او د ستا خیر او شر ستا حیثیت او ابرو او زما ورسره په شریکه دواړه په دې وطن پورې تړلي دي ګوره خادم صاحب په بل ځای کې بخښنه نشي غواړم. جوړولی او نشي پیدا کولی ګوره خادم صاحب همدغو څومره د څو لسیزو کې موږ ته سپکاوی کړی ده مګر اوس هم موږ پښتانه دوی ته ورونه وایي باید زما خبره همداسې واضح ده څه سپکاوی نه و چې دوی موږ ته تر نن ورځې پورې ونه کړو همدغه طالبان ته دوی ګورو وایي مګر همدغې ګورو په افغانستان کې امنیت نه ده تامین کړی ولې دا اجازه موږ دوی ته ورکړو چې نور په افغانستان کې د نظامونو د رانسکورولو هڅې وکړي خبره داسې ده زازی صاحب که سړی دغه تېر 40 کلن تاریخ ته وګوري دغه ټول افغانستان د دغه 1500 یا 1800 سیاسي مشرانو چې نور ورته جوړ کړي دا ټول د دې په لاس کې یرغمل دي دغه چغې چې وهل کېږي دا یو څو تنه په شمار کسان دي دا اکثریت قومونو نه دی دغه اوس تاسو لاړ شئ په شمال د افغانستان کې هلته په یو وخت کې وخت تېر کړی دی شپې ورځې پکې کړي دي په شمال د افغانستان کې مختلفو ولایتو کې فاریاب کې په مزار کې په بغلان کې په قندوز کې په دې ځایونو کې تاسو چې د خلکو په منځ کې نه نوځي هلته تفاوت نشته ما نه دی لیدلی قطعا تفاوت نه دی لیدلی مګر طالبان هم باید بخښنه غواړم طالبان هم باید خپلو کړنو ته دا څوک چې واقعا داسې معتدل حرکت کوي همدا نن د تحصیلاتو عالی وزیر د ښاغلي ندیم د کابل په ښار په سرکو کې کتابونو ته اور واچولو د امیر غازي امان الله خان هغه چا چې د ده په هکله کتابونه لیکلي هغو ته یې ټولو ته اور واچولو دا خو بیا څوک نشي ورسره منلی دا د تعصب ځای نه ده دا ډېر د تاثر ځای دی چې یو څوک داسې کار کوي خو زه یو شی تاسو ته وایم یو شی درته دا زما خپله تجربه هم ده او تاریخي تجربه ده هر هغه چاته د دې ملت سپکه کړې ده خدای به یې دغسې سپک کړی دی هغه سړی او داسې به یې سپک کړي موږ به یې ټول سیل کړو راځئ وګورئ تاریخ ته نجیب سره څه وشو ده په دې وطن څه لوبې کړي دي بابرک سره څه وشو په دې وطن یې څه لوبې وکړې د ترکي سره څه وشو د دې نورو سره څه وشو دغه اوس چې دی هر یو د خپل او د خدای لپاره د امریکې نه $1 بلیون د افغانانو د ډلګیو د مشر لپاره ورکول کېږي هغه چېرته دی قصرونه څه شو کورونه څه شو سرمایې څه شوې دا خلک څه شو د خدای خو ګورئ د خالق دی هغه د ټولو کائناتو خالق دی هغه هستي کوي هستي جوړوي هغه خلقت کوي تباهي نه کوي دا زمونږ بعضې خلک د خدای نه د دې سوالونه کوي خدای ته تباه کړي خدای ولې تباه کړي دا ستا کار دی تا بربادي راوسې ته دې د خپل ځان غم وکړه خدای به دې کومک شي درسره خدای ستا کار نه کوي موږ ټول دې ته ناست یو خو شرم سره څه ته وایي تباهي څه ته وایي وطن د نه لاړو نوم دې بد شو حیثیت د لاړو په پردي وطن کې پروت دی د 2 پیسو حیثیت نه لري دغه خلک په ترکیه کې یا په جرمني کې یا په اروپا کې ولاکه د 2 پیسو حیثیت لري دا بل مبحث ته چې سړی پرې خبرې وکړي هغه ورځ دوی په ژبه نه پوهېږي دوی د مملکت په هغه ممالکو په قوانینو نه پوهېږي دوی دغه مملکت په کلچر او په رواج نه پوهېږي په بل نه پوهېږي هېڅ ارزښت نه لري په کوټو کې ناست دي فقط پلوونه خوري او ځای په ځای ناست دي او پرلې کوي او مجلسونه دي او دا نور هېڅ شی د دوی د لاسه نه راځي نو شرم څه ته وایي څنګه دې خدای وشرموي د دې نه دې بدتر کړي دا د خدای غضب دی چې په دوی نازل شوی دا ځکه چې دوی په دې ملت باندې ظلمونه وکړه دوی د دې ملت سپکاوی کړی و چې څوک دغسې کارونه کوي انتظار دې وي خدای عادل دی او دا عدالت په همدې دنیا کې کوي یوه خبره بل هم درته کوم چې په دغه خبر نه وم چې دا تاسو وکړه چې کتابونو ته اور اچول کېږي په کابل کې دا ډېر بد خبر دی زه ډېر سخت متاثر شوم په دې باندې او خدای دې وکړي چې دا خبره صحیح نه وي ځکه ما نه واقعیت په تلویزیون کې وښودل خبري رسانۍ کې چې اور واچولو یوه بله خبره هم غواړم درته وکړم تاسې وګورئ دا څه قراردادونه چې د معدنو کېږي ټول د چین سره کېږي چین هېواد ټول پېژني چې چین هېواد هغه ځای ته چې ننوځي تر څو چې هغه جامې مینځي داسې ونه زبېښي نه پرېږدي اوس دا یو د مسو عینک دا یوازینی چین یوازینی هېواد ده چې د مسو د استخراجو لیسنس لري $128 میلیارده د دغو مسو قیمت ده مثلا لیتیوم $1 تریلیون قیمت ده یا مثلا دغه بنزین او ډیزل او بلا بتر چارج ورته وایي 8 میلیارده ټونه په افغانستان کې دي چې د عربي هېوادونو هم زیات دي دوی دا ولې د اکثریت قراردادونه دي چین سره کوي دا خو
یو 200 کاله وروسته چې تر څو دا معدنونه ټول خلاص شول د افغان ولس به د چین غلامان وي. دوی باید د ولس نه پوښتنه وکړي، د ولس سره دا مسایل شریک کړي، ریفرانډوم دی وکړي، بیا دې دا کار وکړي. دا معدنونه د افغانستان د ټولو خلکو دي، نه د یوې ډلې. نور زه څه نه وایم. ډېر تشکر کوم. ډېره مهرباني ده صاحب. موږ نه خبرې زیاتېږي. کریم صاحب ته دا ماته دغه ښکاري، بې حوصلې ښکاري، غواړي چې خبرې وکړي. راځه. سلامونه او احترامات ټولو مشرانو، الله مو ژوندي لره. د دې دغه په ارتباط باندې مې یو څو نقطې دغه کړي دي د دې نننۍ موضوع په ارتباط باندې، لوی افغانستان که آزاد پښتونستان. بله. د لوی افغانستان فلسفه او تیوري دا خو یو تاریخي مسؤلیت دی د هر افغان فرزند، که هغه پښتوني، که تاجکي، که هزاري، ازبکي. دوی د دې لوی افغانستان په دې چوکاټ کې یو مکلفیت او مسؤلیت لري. اوس بحث راځي د آزاد افغانستان، د آزاد پښتونستان. آزاد پښتونستان د یو وخت مجبوري و، ضرورت و چې دغه شعار باید په هغه وخت کې په همدې بڼه باندې ساتل شوی او پالل شوی، ځکه چې په افغانستان کې جهادي مبارزې روانې وې او اکثریت افغانان بې کوره وو، کډوالو، مهاجرو، مخصوصا په پاکستان کې. نو په هغه وخت کې دغه یو تفکیک په کار و چې دغه نظامي مبارزه او د قلمي مبارزې سره فرق کولو. نو هغه د قلم د مبارزې ته دوی د پښتونستان په نامه باندې ډېر زیات توجه کوله، هم د پولې نه هغه اړه او هم دې غاړه. دواړو حکومتونو دغه مبارزه دغه کوله په خپل شکل باندې. د پښتونستان هغه دغه په اصطلاح، وطني اصطلاح، یو مایا وه، یو تومله وه چې د دې قوم په منځ کې د یووالي باعث ګرځېدله. دا د پښتونستان موږ چې یعنې زه چې پیدا شوی یم همدغه د انقلاب وضعیت دی. په دغه باجوړ په سیمو کې موږ اوسېدلو، په دې باجوړ ایجنسۍ وې هغه وخت کې. نو دوی به د ایجنسو مشرانو یا خلکو به د افغانستان سره چې رابطه کوله، نو د پښتونستان په هویت یې کوله. نو د هغه وخت ضرورت و البته. نو اوس خبره دې ته را رسېدلې ده چې اوس خو هغه انحصار خلاص شوی دی، اوس خو ملت تقریبا تربیه شوی دی، هغه مکتبي هغه روزنیزه پروسه تېره شوې ده. اوس خلک پوهېږي په دې باندې که چېرته دغه پښتون د پښتونستان په نام باندې په یو بحث کې ځان داخل کړي، دا به محدود شي، دا به نور هم محروم شي. اوس خو نسبي د پاکستان نه یو څه دغه لري، امتیاز یې دغه دی چې په یو حکومتي چاپېریال کې ژوند کوي، که ژوند محفوظ دی که نه دی، اقتصاد پیاوړی دی که نه دی، خو یو چوکاټ، یو ساحه، هغه بربریت نشته دی، هغه وحشت نشته دی، هغه منطقه د یو کنټرول لاندې ده. اوس که چېرته همدغه بحث ته همداسې ادامه ورکول کېږي، نو تر کومه پورې به دا بحث د آزاد پښتونستان په نام باندې مخکې ځي. د آزاد پښتونستان په نام باندې ډېر مشران داسې وو چې په مختلفو بڼو باندې تقریبا زه د دې شاهد یم چې د څو منطقو د باجوړ، د مومندو، د ګندا او حتی تر دې وزیرستان، بلوچستان، دغه منطقو کې درانه مشران په دې نامه ووژل شول چې دوی ډېر زیات اټیچمنټ او ارتباط یې د افغانستان سره و. دا پاکستان په یو مرموز شکل باندې د منځه ویوړل. د هغې نه را په دې خوا دا اوس دغه نږدې ورځو کې زموږ ګران اتل شهید ګیلمن په دې نامه نه دی وژل شوی چې د کومه شخصي ستونزه لرله، خو د افغانستان دایي او د افغانستان دپاره یو غوښتنه لرله، هغه یې ورانه شوې. دا یو هغه اخري هغه ژوندی مثال دی. داسې په ټول د تاریخ کې ډېر منور، ډېر د فکر خاوندان دغه د پنجاب د لاسه په دغه خاوره کې وژل شوي دي، شهادت رسېدلي. هغه چې کوم قومونه یې لرل، لکه اوس یو بل مثال محمود خان اچکزی. محمود خان اچکزی په دغه اخرو کې که ستاسو متوجه وي، دغه سیاست د پاکستان له ګډوډ شوی، دوی ته هغه د صدارت چوکۍ ورته پیشنهاد کړی، د هغه د پلار مبارزې او هغه د خپل د ژوند مبارزه، هغه یې ټوله راواغېستله، په یو موقف باندې ورسره معامله کړه. دا اوس هم چې دا کومه بیانیه ده دغه کړې ده، ورکړې ده، زه ښه پوهېږم د سره د راتلونکي دورې ډېره کلکه ژمنه شوې ده چې دا باید ځان پیور پاکستانی وښیي، او که چېرته د افغانیت مبارزه هم کوي، نو د پښتونستان په عنوان دې وکړي، نو په دې شرط به دوی ته دغه ورکړي، دا اقتدار ورکړي چې اچکزی د پاکستان رئیس جمهور شي. نو دا د ده یو هغه سیاسي ګروګاني ده چې دا بیچاره یې ګروګان کړی.
داسې نورې ډېرې هڅې شوي دي د ډېرو غټو غټو درنو کورنیو خولې بندې کړي دي مثلا د باچا خان د ولی خان فامیل خولې په څه بندې کړي دي دا تاسو مشران زمانه په دې باندې ډېر آګاهي وي خبرې وي چې دوی ته وزارتونه او مدیریتونه او سناتورین په دغه ماموریتونو کې ورته ورکولي او د دوی خولې بندې ساتلې چې دوی د افغانستان بحث ونه کړي د دې ولی خان د زوی د نوسي د ایمل خان خبرې زما یادېږي چې د ویل چې زه پاکستان کې افغان یم یعنې داسې نه ویل چې زه په پاکستان کې یا په مقبوضه افغانستان کې پروت یم د مطلق هغه ادرس او خپل هویت په دغه سیمه پورې ورتړلو نو داسې خوارانې ډېرې هڅې شوي دي خو اوس نتیجه دې ته رارسېدلې ده چې د پښتونستان بحث نور زموږ په خلاصېدو دی اوس زموږ د لوی افغانستان بحث شروع شوی دی او دا بحث د کوزه نه شروع شوی دی مخکې خو موږ ورسره یو قسمه دغه په اصطلاح یو سپورټ او یو حمایت هم ورسره لرلو اوس موږ سره کوز پښتانه برو تاجکان هم منلي دي کوز پښتانه موږ سره بر ازبکان هم منلي دي او دغه د نه منلو وجه چې دا نو دلته خو څنګه چې په پاکستان کې دغه سیاسي معاملې شوي دي خو پورته بعضې مبلغین ټاکل شوي دي چې په ازبکو کې بعضې خلک شته دی چې زموږ سره د دې قومونو د یووالي یا د دې سیمې د یووالي مخالفت کوي یا په نورو قومونو کې خو هغه ستونزه دومره غټه ستونزه نه ده چې موږ پې دغه خپل یو بدن نه یو برخه بل چاته وبخو چې دا رانه خفه نه شي یا افغانستان تجزیه سره مخ نشي دا هیڅ تصور نه مانی چې افغانستان تجزیه ته لاړ شي افغانستان به ان شاء الله اوس دغه نوي نسلونه مخصوصا دغه ستاسو د مشرانو د روزنو او د لارښوونو په اساس باندې دې ته جوګه دي او دغومره تربیه شوي دي دغومره سرونه خلاص شوي دي چې دوی اوس د لوی افغانستان فکر پردی بحث نه ګڼي هغه خپل بحث ګڼي او مخصوصا د مدني ټولنو د سیول سوسایټیز چې دي که په مختلفو ملکونو کې دي که په امریکا کې اروپا کې کاناډا کې په خپل داخل د افغانستان کې دوی اوس کوشش او هڅې کړې ده چې دغه افغانان په خپل هویت او په خپل ارزښت باندې پوه کړي چې دوی ته کوم هغه داسې ملي وجایب یا ملي مسؤلیتونه متوجه دي چې باید ویې پالي اوس دغه همیش خلیل باندې فاطمي صاحب بحث کو خادم صاحب تاسې د همیش خلیل نه اوس ماته من حیث د یو ځوان ښه شعر نه دی پاتې یعنې زه که اوس ویم زه صحیح د قلم او کاغذ سره مینه لرمه خو شعر سره دغومره دغه نه لرم لکه څومره چې زه اوس په نوره ادبیاتو باندې او په تحقیقاتو او په دې باندې څومره د دې علم دغه تعلیم سره دغه لرم علاقه لرم خو اوس د ماته یو مکتب را ترانسفر کړی دی یو فکر را ترانسفر کړی دی لیکوال ته د لیکوال په ژبه باندې یو پیغام پرېښی دی شاعر ته د شاعر په بڼه باندې پیغام پرېښی دی یعنې دغه امانت همدغسې قدم په قدم د احمدشاه بابا نه رانیولې تر د نن تاریخه پورې چې دا اوس موږ او تاسو پې لګیو په لوی افغانستان باندې بحث کوو دغه د دې مشرانو د وجودونه همداسې صادر شوی دی او انتقال شوی تر دې پورې چې نن موږ او تاسو پې دغه د لګیو بحث لرو نو د دې مکتب د ترویج دپاره په نوي نسل کې الحمدلله تر اوسه پورې ډېر غښتلي قدمونه اخیستل شوي دي خو چې دغه تسلسل باید پاتې نه شي دا یو قوم پورې منسوبه نه شي په یو ډله پورې منسوبه نه شي اوس که زمونږ په هر ځای کې چې مدني ټولنې دي د توحید او د اتحاد شعار زمونږ لوی افغانستان شي که دوی اوس مثلا یو مجلس لري او که هغه مجلس محدود کې صرف وایي چې دې کې به تاجکان سهیمي یا به کوز پښتانه سهیمي یا به بر پښتانه سهیم دغه زمونږ هغه محدوده د فکر رالنډوي نو که چېرته دغه موږ غواړو چې د یو مکتب بڼه اختیار کړي د یو تیوري د یو ایډیالوژي بحث تیوري دغه شکل اختیار کړي نو بهتره به دا وي چې موږ او تاسو د دې دپاره په د لوی افغانستان باندې لوی بحث او لوی فکر ولرو که موږ محدوده ووې نو په افغانستان کې یو مثال درته ویم د دغه کار روان دی چې هزارستان په نامه دی پکې یو سیمه جدا شي په مشرقي افغانستان کې په دغه چترال او په نورستان په دې سیمو باندې دغه د اسماعیلیانو یو قصه روانه نو دا بحثونه موږ واړه کوو نو چې څومره واړه کوو نه به خپله څوک شو نه به زموږ په څنګ کې چې څوک دی هغوی به کم هویت نو که د لوی افغانستان او لوی فکر موږ ولرو
نو بستر آماده دی، بستر مطلق آماده دی، ځکه چې د یو وخت کې یو سړی د یو جګړې د یو دغه نه یریږي، د دې د وجې یریږي چې موږ پکې نقصان ونه کړو او دا کار په ډیپلوماسۍ او په سیاست ترلاسه کړو. اوس خو پکې موږ سرونه بیللي دي، اوس خو پکې موږ جایدادونه بیللي دي. زه اوس د کونړ اوسېدونکی یم. کونړ کې به تاسو یو نوم اورېدلی د یو منطقې نوپاس په نامه باندې دی، دا سرحد دی لکه تورخم، دا د ارباب درې سیمه چې ده. و زما خپل شخصي جایداد په دې منځ کې د پاکستان او د افغانستان پاټک پروت دی. دا سیمې خاردار چې دی زما په جایداد په دې منځ کې تېر شوی دی. هخوا ته مې د تره زامن اوسېږي، دې خوا ته مې خپل کورونه او جایدادونه هم دي. نو ما ته په کوم عنوان باندې تقسیموي؟ څنګه ته ما له د دوو مملکتونو هویت راکړې؟ څنګه ته ما هېڅ امکان نه، داسې هر قوم سره دا کار شوی دی. نو که اوس موږ وغواړو چې د پښتونستان بحث وکړو، صحیح ده، د پښتونستان بحث، نو زه کوم خوا لاړ شم؟ زه خو افغان یم، زما نیکه، زما د 200 کلن تاریخ چې ما مطالعې ته را رسېدلی، زما خو ټول ارزښتونه او ټول هر څه افغانیت دی، افغانان دي. نو که ته اوس ما د پښتونستان په نامه باندې دغه کې، نو زه خو اوس هم 2 ټوټې شولم. لکه چې اوس د اشغال په اساس او د پردی په دستور باندې افغانستان 2 ټوټې شوی دی، تر د اټکه پورې دا سیمې چې دغه په پاکستان سره دغه کړي، موږ تقسیم شوي. نو موږ خو دا تقسیم ختمول غواړو. که تاسو اوس چېرته دا بحث د پښتونستان راوارته وي، دا بحث د پښتونستان مطرح دی، نو زه خو بیا هم هماغسې نیمګړی پاتې شم، زما ارزو خو بیا هم پوره نه شول. زه خو بیا هم مجبور یم چې خپل د مبارزاتو ته او د دې فکر د تکامل لپاره کار وکړم. زه به یې کوم، زما اولادونه به یې کوي، زما راتلونکي نسلونه به یې کوي، ځکه چې زه 2 ټوټې شوی. نو که چېرته بحث زموږ د لوی افغانستان شي، نو نه تنها دا چې موږ به خپل دغه شوکېدلې خاوره را ترلاسه کړي، بلکې د راتلونکي دپاره به مو دا بحثونو ته د پای ټکی ایښی. ځکه چې دلته اوس که د پاکستان سره زمونږ د افغانستان د تکامل یا د افغانستان د یو خاورې د آزادولو فکر دی، نو هغه فکر خو موږ خو د پښتونستان موضوع د دې لپاره نه سپورټ کوو، نه حمایت کوو چې دا دلته د آزاد پښتونستان یو شی جوړ شي، چې یعنې هدف دا چې پاکستان دې تجزیه شي. موږ ویو چې زموږ خپله برخه دی، زموږ ټوټه دی، زموږ د وجود سره یو ځای شي. موږ د دې ټوټې په دغه باندې نیمګړي یو. بله ورځ یو دوست د احصایې په اړه باندې خبره کوله چې 40 میلیونه افغانان بر پراته دي او 10 میلیونه افغانان کوز پراته دي. نو دا 10 او 40 چې یو شي، دا خو ډېر لوی قوت جوړېږي. دا خو تقریبا زموږ نفوس 80 میلیونو ته رسېږي. او بیا دغه اقتصادي ګودر یا اقتصادي بندرونه، لکه مخکې چې فاطمي صاحب ته اشاره وکړله د ګوادر موضوع، دغه دا اوس فعلا د چین او د امریکې ترمنځ لوی بحث او لوی اختلاف په ګوادر باندې دی. که چېرته دوی دغه بندر ته لاره پیدا کړي پاکستان د چین، نو دا به د نړۍ په اقتصاد کې 80% نور خپل رول ولري. اوس خو دوی دغه ټرانزیټي رولونه لري چې د یو خوا نه او د هوا د لارې نه او د نورو ملکونو د ټرانزیټ د لارې نه، لکه تاجکستان او د روسیې او د کوریا او د دې طرفونو نه دوی خپل ټرانزیټ تقویه کوي. که چېرته د ګوادر موضوع د چین لاس ته ورسېږي او دا د چین دپاره ډېر یو مهم ګول دی، نو د نړۍ په اقتصاد کې به د دوی رول 80% نور لوړ شي. نو دا اوس امریکا هم په دې باندې قانع ده او نور نړۍ هم په دې قانع ده چې چین باید اوس د دې باریکې نقطې نه موږ افغانان څه استفاده کولی شو؟ موږ بس دغه به کوو چې صبر وکړه چې پاکستان ښه په تنګ شي او دا خاوره موږ ته راپرېږدي. پاکستان ولې د چا پکې تاوان دی؟ د نړیوالو دپاره دغه خبره ښایي او د بازۍ لینځکه ده. هر څوک چې په هر شکل باندې وغواړي استفاده ترې کولی شي، که په نظامي اړخ که په سیاسي اړخ که په تیوري ایډیالوژیک اړخ. مثلا عربانو ته څنګه ښایسته استفاده د خپل د عقایدو د تمثیل لپاره وکړله، امریکایانو ته په دغه منطقه کې د بازۍ څومره ښایسته استفاده وکړه، داسې نور استفادې ترې روانې دي. نو زما وړاندیز خادم صاحب محترم ټولو مشرانو ته دا دی چې دا مشران د یو مکتب د معلم حیثیت لري، مخصوصا دغه د قلم او د فکر خاوندان چې کوم دي. که دوی دغه مکتب دغه تیوري په دې شکل باندې یو مکتبي بڼه ورکړي چې دا د پښتونستان بحث نور نشته دی، پښتونستان بحث
هغه مقبوضه افغانستان کې د هغه وخت ضرورت و هغه وخت کې شوی دی نور نشته دی اوس چېرته دوی ادامه ورکوي دا تشنج نه ختمیږي دا تشنج به همداسې پاتې شي کریم صاحب اوس خو د پښتونستان مسله په دې بله خوا کې غیر د دغه یوې ډلې نه چې ډاکټر خان یې مشري کې بل څوک نشته دی چې دغه بیرغ یې کړی دی او خبره چې د ډېر مهم سوال دا دی چې کله د منظور پښتون نهضت په پښتونخوا کې قوت اخلي په دغه منځ کې ډاکټر خان راپاسېږي وایي چې زه دغه مستقل پښتونستان غواړم دغه په خپله قابل د سوال دی ما د دې خلکو نه پوښتنې کړي ما ورته ډېر لیکنې ورکړي دي ډېر شیونه زه دا اوس هم دوی دعوت وم دغه خپله ډاکټر خان دعوت وم چې زموږ دې خپرونې ته راشي دغه زما د یو سوال جواب دې راکړي یو سوال او دې ووایي چې د مستقل پښتونستان غربي سرحد چېرته دی دا دې وښیي چې سرحدات نه لري خپل حدود یې عربیان نه پېژني جغرافیه دې معلومه نه ده دا خلک ولې غولوئ تاسو چې موږ مستقل پښتونستان جوړو مستقل چېرته یې جوړه مستقل پښتونستان زما په ځمکه کې جوړه نو ستا او دغه خراساني فرق ماته څه دی هغه سره چې ډزېږم خو تا سره هم جنګېږم سبا بنان د پښتونستان نظریه د پښتنو د تفرقي د پښتنو د جنګولو دپاره په هماغه 1940 کال لاخواته جوړ شوی شی دا د پښتنو د تباهۍ دپاره یوه نظریه ده د انګریزانو په مشوره دا خبره راوتې ده دغه په لندن کې دغه ځوان زلمي افغانان چې په دې لندن کې دي دوی دې ځانونه وخت ورکړي لاړ دې چې په دغه لویو کتابخانو کې هلته مخصوصې خاصې کتابخانې دي چې اسناد ساتي دغه کتابخانو ته دې لاړ چې دغه اسناد دې راوباسي تحقیق دې وکړي مطالعه دې وکړي دغه خبرې دې راوسپړي روا دې کړي دا پښتونستان زموږ په ګټه نه دی د پښتونستان جوړوم هلته پښتونستان جوړوي بیا هلته راځي په اسلامي امارت سره کینی خبرې ورسره کوي ستا د اسلامي امارت سره څه دي ته خو د اسلامي امارت نه ځمکه اخلي د اسلامي امارت ټولو مشرانو وویل چې د پښتونستان مسله نشته لوی افغانستان دا زموږ خاوره ده دا ټکه پورې ستا نږدې دا خبره کړې ده د دفاع وزیر دا خبره کړې ده په بل قالب او بل الفاظو کې متقي دا خبره په بل الفاظو کې کړې ده دا ټول په دې قانون دي چې دا زموږ ځمکه ده زموږ خاوره ده نه در تفریقي نه پریدو او در نه بیا خو یوه ورځ ته څنګه راځې به د طالب سره په کابل کې کښېنې او د امارت سره هلته خبرې کوي د پښتونستان په متعلق باندې چې دغه وکړي څه ورته وایي اسلامي امارت تا ته کومک درکړي چې ته مستقل پښتونستان جوړ کړې ولې دا موږ پښتانه مړه یو چې دی به پښتونستان جوړوي موږ به ټول ورته لاس د ځینې ناست چې ورکه خیر دی پښتونستان دې جوړ شي دا په یاد ولرئ دا به لوی جنګ د دواړو پښتنو ترمنځ دا به تباکونه جنګ او په دې جنګ کې به څوک مري یو خواته به یو ورور مري بل خواته به بل مري هغه څوک چې د دې باعث دي هغه یې پکې خپله ډالري اخلي دا یو تجارتي مسله شوه بیخي په ساروم کې د پښتونستان مسله حل ده نوره نشته نه قابل د بحث ده نه قابل د دقت ده او نه قابل د غور ده موږ په دې باندې نه بحث کوو نه پې غور کوو موږ ټول د لوی افغانستان غوښتونکي یو چې دا لوی افغانستان که د هغې خوا نه جوړېږي هم موږ ورسره یو که د دې خوا نه جوړېږي هم موږ ورسره دا زموږ غوښتنه اخري نوره خبره نشته ګردیوال صاحب ته ستړي مه شئ ستړی مه شئ ګردیوال صاحب په خیر راغلی السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه تابع صاحب ته ستړی مه شئ تابع صاحب ته ستړی مه شئ سلام ټولو ته سلامونه کور مو ودان فاطمه صاحب ته خو به مصروفیت بل تلویزیون سره نه لري چې زه غواړم د دغه موضوع باندې په دغه اخره کې ته به یو مکمل یو بحث به وکړي زه خو تاسو ګورئ دغسې مار غوندې تاویږم د فشار را باندې راغلی دی درد را باندې راغلی او بل مېلمه هم راته کور ته ښکته راغلی ناست اوس فامیل راغلی وي ډوډۍ تیاره ده مېلمه ناست بس نو که ته مهرباني وکړه خپلې خبرې دې وکړم داسې لنډې لنډې وکړه نور بحثونه زه به لنډې لږ خبرې وکړم ګردیوال صاحب سلامونه احترامات سلامونه فاطمه او تابع صاحب هم سلامونه احترامات زما صرف سلامونه ښاغلی تاسو ته د احترامات تقدیم وسي زما خبرې خپلې کړي دي زه صرف دغه د پښتونستان متعلق زما موقف موازي ویل چې پښتونستان کوم معنا دا ده چې افغانستان بیا به هم دوه ټوټي او دا جنګ به دوام لري نو د ده لپاره لوی افغانستان یوه خاوره دا مسله حل ده صرف یو نوی موضوع چې تاسو څلور موضوعات د تېرې اونۍ دغه کړل دغه د تاجکستان نه د جبهې مقاومت د دفتر تړلو مسله
دا چون د مهمه خبره ده او ټولو ته ارزښت لري. په دې لږ زره ما ویلاګونه نن کړي دي، هم په پښتو کې ویلاګ ټیک ټاک کې مې کړی دی او هم مې په یوټیوب کې په پروګرام کړی دی، هم یې نشر کړي دي. خو د دې دغې نه پردې له مخې نه هم ټول ته دا وایم چې چون د روسانو فشار په اساس باندې چې طالبان سره غواړي روابط سم کړي او په رسمیت سره وپیژني، او د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې په سیمه کې باید ما په مقابل کې داسې ملک نه اوسي که ته دلته امن غواړي نو تاجکستان خو ماته ورانی کوي، او تاجکستان نشو کولی چې په سیمه کې د روسیې د هغه دغې نه د حلقې نه د ریم نه بیرون ووځي. نو د ده لپاره هغوی ته فشار اچولی، دا سړی د دې ځینې دفترونه ورته تړلي، 6 دفتره لري، 2 نظامي دفتره دي، یو یې خپل سیاسي دفتر دی، یو یې مېمانخانه ده او یو یې په نامه د مالیې چې دا ده 6 دفتره لري. 2 نظامي دفترونه دي، یو د په نامه د دفتر نظامي بدخشان، بل دفتر نظامي پنجشیر دی. د افغانستان په نوم د جبهې مقاومت په نوم د نظامي دفتر دوی نه لري. نو په لحاظه دی هغه د جنگ کورنۍ جنگ دی چې د صلاح الدین رباني او د مسعود چې په حساب د وسربانی مسیان د مسعود وریرونه دي. نو دا د یو کورنۍ جنگ دی، هغه بدخشان پنجشیر ته تن نه ورکوي، پنجشیر بدخشان ته تن نه ورکوي. د دې په منځ کې ذات البیني جنګ هلته روان دی. دا دفاتر تړل کیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې خلک دې ته خوشحاله چې دا دفاتر کاملا تړل کیږي، نه. دوی وخت خبرې کړي دي پاکستان سره، احمد مسعود د استخبارات د ISI سره هم خبرې کړي دي، د لوی درستي د پاکستان سره هم خبرې کړي، صدر اعظم چې راغلی او رحمان علي رحمانوف سره هم خبره شوې ده چې دا به دیز نه راځي، د دې بودیجه به هماغه فرانسه او دا ممالک به ورکوي، خو دوی به په پاکستان کې دفتر جوړوي او دوی دفترونه پاکستان ته انتقالیږي. پاکستان کې چې دا دی څنګه منیج کوي د صلاح الدین او د ده ترمنځ، ځکه صلاح الدین خو ده ته تن نه ورکوي، د هغې خپل هلته سیاسي فعالیت روان دی. نو کیدای شي ISI په پخوانۍ تجربې په اساس ورته وایي چې ستا رهبر دلته یو ګوند درلوده، بل حکمتیار بل ګوند درلوده، خو ته هم ګوند لره، هغه دې هم لري، په دې رقم دا وساتي. نو دا یو بله لوبه شروع کیږي، دا موږ تاسو د دې شمال نه وځي، شرق خواته جنوب خواته راته راځي او پرې وځي، او دوی به دا ستونزې جوړوي او دا لوبه به روانه وي. دا چې دوی څومره چې کولی شي نشي کولی دا بېله خبره ده، خو د خوشحالۍ خبره دلته دام ده چې دوی په منځ کې سراج الدین حقاني رخنه کړې ده، د دوی هغه مشرانو سره یې روابط جوړ کړي دي، هلته خبره روانه ده چې بالکل د جبهې مقاومت چې دی دا منحل شي او دوی ټول راشي. د دوی هغه د نظامي لوی درستي چې دی قدم شاه شهیم جنرال چې لوی درستیز و په تیر نظام کې، هغه د دوی قمندان په حساب نظامی دی او د هغې کورنۍ په کابل کې ده، د هغې هستي ادارې کابل کې ده او دی اوس هم طالبان سره اړیکې لري. نو یو نفر نشي کولی چې هم د جبهې مقاومت قمندان اعلی وځي او هم طالب سره لاره ولري. امرالله صالح همچنان هم د کومک ورکوي جبهې مقاومت اقتصادي او په عین حال کې طالبان سره لاره لري. د دې هغه کوم یو پټرول ټانکونه چې د کابل نه تر پروان کاپیسا په لاره کې یو دی که دوه دي، د هغې پیسې هم د اوس امرالله صالح اخلي، یو څه پیسې ترې نه طالبان اخلي. دوی په منځ کې لاره شته دی. او راشدین خبرې به تاسو اورېدلي چې د احمد مسعود ماما شي او د حاجي تاج الدین زوی شي، هغه دا خبره کړې چې بدون د طالبان نه هم نه کیږي او طالبان سره باید خبرې وشي. د مطلب دا دی چې سراج الدین خپل په مشن کې کامیاب دی، د دې منځ کې رخنه کړې ده، که دی موافقه شي چې که دغه جبهې مقاومت د منځه لاړه شي او دی ټول جذب شي داخل ته او افغانستان کې موږ تاسو د مصالحت آمیزه توګه باندې افغانستان کې اصلاحات راولو، یعنی طالبانو کې کوم کاستیګان شته، خرابیګان شته، بالکل شته، په دې څوک سترګې نشي پټولی. د دې اصلاح لپاره موږ افغانان باید لاسونه ونغاړو، د لوی افغانستان لپاره باید کار وکړو او د متحد افغانستان لپاره باید کار وکړو او د اصلاح شوي افغانستان لپاره باید کار وکړو. نو زما په نظر که چېرته د سراج الدین کامیاب شي او دی مدغم کې، دا به ډېر لویه کامیابي او دا به د پاکستان او د غربي نړۍ ناکامي. خو تاسو معلومه ده کله چې مسعود دا کار وکړ چې تصمیم یې ونیو چې طالبان سره مصالحه وکړي، مسعود ووژل شو، طالبان ووهل شول. ځکه زه خپله د هغې وخت شاهد یم چې دغه زما د دغې کور نه چې همدا اوس زه دلته ناست یم، ما او صدیق شکري یو ځای قندار سره خبرې وکړلې، استاد رباني سره هم خبرې وکړلې د مصالحې لپاره، او متوکل په هغې وخت کې هغه موږ ته وویلې چې چکري صاحب ستا او فاطمي صاحب دا کوششونه
د قدر وړ دي خو همدا اوس زما څنګ کې په نامه د انجینیر توریالی ویلې که انجینیر بریالی ویلې ناست دی 3 ورځې کېږي راغلی دی د مسعود استازی دی او موږ لګیا یو خبرې کوو او په صلح باندې او کېدای شي دا پنجشیر هم طالبان سره یو ځای شي دا د 2000 کال خبره ده تاسو وکتئ چې په دغه کې 2001 کې سپتمبر واقعه ورته وکړله مسعود یې ووژه او په افغانستان یې حمله وکړه نو دا چې دوی پلانونه څنګه دي او د فرضاً د دې پلانونه څنګه دي او کارونه سره رقم مخې ته ځي دا جدا خبره ده خو د خپل کوشش کوي څه ورته وایي سراج الدین حقاني وبخښئ خبره مې ګډې وډې شي نفر راته دروازې خوله کې ولاړ دی اشارې کوي وي راځه خبره دا ده چې دا رقم د سړي باندې موضوعات ګډوډ کړي که نه نو خبره دا ده چې سراج الدین حقاني تر کومه حده کامیابیږي دا الله پوهېږي خو غربي نړۍ خپل پروګرامونو ډرامې لري هغوی به خپل ډرامې کوي او موږ تاسو خپل کوششونه کوو امید موږ تاسو کوشش به دی چې په هر حالت چې افغانان سره متحد شي دا متحده خاوره ده ټولو خاوره ده موږ تاسو هیڅکله تاجک ازبک ترکمن نه دی کړی که موږ تاسو دا کړی وای نن به موږ تاسو دا بدبخت حالت نه و نو موږ تاسو دا متحده خاوره ده افغانستان او لر او بر دواړه یو خاوره ده دا به جوړو ډرامې په پلمې به جوړیږي طالبانو کې دا ضد کولې یو خوانه بد کار هم دی ځکه بعض مسایلو کې دا ضد چې کوي موږ وایو چې مه کوئ د یو لحاظ نه ضد کولې خم دی چې دوی ګوري په بعضو مسایلو کې دواړه خپې په یو موزه کې وایي دا نه منم نو په بعضې کې ښه دی بعضې کې خراب دی نو موږ تاسو به کوشش وکړو چې دا اصلاحات په طالبانو کې هم راشي نظام کې هم راشي خلک هم راشي جبهې مقاومت جبهې ازادي دا د منځه لاړ شي او متحد افغانستان بدون د جنګ نه بدون دې نه چې دښمنانو ته موقع موږ ورکړي دا پیدا کی نو دغه یو موضوع مهمه ماته تاسو سره مې شریکه کړله زه ډېر دغه بخښنه غواړم د ګردیوال صاحب نه او تابع صاحب نه چې ستاسو په دې خبرو کې به نه یم خو زه به برنامه وروستو اورم ستاسو د خبرو نه ضرور مستفید کېږم دا ستاسو د خبرو په تایید کې یو لنډه قصه کوم چې تا وویل چې دوی کله کله ضد کوي دغه ضد په پښتنو کې په خټه کې دی دا پرون ما یو انټرویو اورېده دغه د سایرابانو چې هندوستان دغه فلمي اکټر دلیپ کمار خانم ده هغې سره انټرویو کوله ویل کله داسې شوي دي چې ویل دلیپ کمار راغلی تا سره په کومه موضوع باندې مشاجره کړې بیا بېرته عفوه غوښتې ویل نه هرګز نه ویل ته نه پوهېږې چې هغه پټان دی او دا زموږ په خټه کې دی هغه هم دا د پېښور د کریم پورې دی که نه او ته نه پوهېږې چې هغه پټان دی بهر صورت فاطمه ستاسو مشران نه اجازه غواړم ماته اجازه ده زه به لاړ ډېره مننه کوم مخه دې ښه الله دې مو ډېرو قدرمنو لیدونکو محترمو عزیزانو ګورئ تاسو دغه ټکي ته اوس یو پام وکړئ فاطمي صاحب ته په کور کې مېلمانه ناست دي په دروازه کې ورته څوک ولاړ دی چې پروګرام دې خلاص که راځه چې مېلمانه یوازې دي دغه ټول مشکلات په ځان مني خو د افغانستان په ملي مسلو کې هغه د راځي د خپرونې ته غواړي چې یو څو کسه د ده خبرې واوري او د ده د خبرو نه که څوک چېرته استفاده کولی شي استفاده ته نه دا ګوره ډېر قابل د قدر دی دا ډېر قابل د تقدیر دی خو تعجب او تعصب مې په دې کې دی چې دغومره زحمت خلک وباسي اقله دغه دا لیدونکي اورېدونکي هېڅ شي کې برخه نه اخلي دا بې تفاوتي د آخر تباهي ده تباهي پرون ما په یو موضوع باندې دلته بحث درلود په کاناډا کې یو ډېر سخت شدید اقتصادي بحران او څه ورته وایي یو انفلاسیون پکې دی چې قیمتي اسمان ته ختلې د خلکو بغارې وتې دي مګر څومره چې زما یادېږي د کاناډا ځوانان د کاناډا پیغلې د کاناډا خلک چې دي په دغه مسایلو کې چې د حکومت په مقابل کې راپاسېږي یا اعتراض وکړي یا تنقید وکړي یا یو څه وکړي مطلق خاموش یو مطلق خاموشه ملت دی هېڅ غږ یې نه وځي نن داسې ورځ پرې راغلی ده چې ټول پکې چغې وهي دا د معنا مې دا ده چې خاموشي بې تفاوتي آخر تباهي او دا تباهي به په ځان نه راولو برخه واخلئ په هر شي کې خبرې وکړئ د خلکو سره بحثونه منطقي بحثونه وکړئ خو کنځاوې مه کوئ دا په فیسبوک کې خلک ډېر یو بل ته کنځاوې کوي غیر د کنځاو نه بل څه نه لري هغه ما ځان سره فکر کوو چې په پښتنو کې هم لنډغر پیدا شوي دي په پښتنو لنډغرانو ډله هم شته دا هم شته دی تابع صاحب تاسو واستئ که بله صاحب زه یم
نو ته خو تا د خدای لري مصروفیت دې ډېر دی دغه د څه ورته وایي کور دې ودان خیر اوسې. خواهش کوم زه نه پوهېږم چې په موضوع باندې په اوله کې پوه شوې چې کومه مسله هغه یو سوال باندې وخت بحث په دې باندې چې مستقل پښتونستان په کار دی که لویه دوستانو پکې خپل نظریات ورکړي کولی شي چې خپل نظر شریک کړي زموږ د اورېدونکو بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته، قربان دي سمسمات ته د وخت راکړ. زه د ټولو نظر ته په درناوي سره زه خپل نظر په دې ډول وایم چې د ظاهر شاه د ضعف نه را په دې خوا د موږ البته دا د ما نظر د خدای په چا باید ونه لګېږي د ده د حکومتولۍ په منځ کې د مجاهدینو د تنظیمو جوړېدل او په څنګ کې په همدې ډول حرکت د خلقیانو د پرچمیانو لامل د دې وګرځېد په ډېره اسانه او ټیټه بیه چې ده مطالعه درلودله له سیمې څخه د 40 کاله یا 38 کاله په هغه وخت کې حکومت کړی و او د جغرافیه پیژندله، د شاوخوا سیمې پیژندلې، د حرکت د هندوستان د بنګلادیش جګړه د پاکستان سره دا ټول دی په دې پیده خدای پکې ناکام وځلید او په ډېره اسانه بیه مجاهدینو ته فرصت ور پر لاسه تر څو باجګیري وسي او له سربازګیري وسي له افغانانو څخه او په ډېره اسانه بیه په هغه کې پدر مادر آزار د پاکستان خاورې ته ورسي او هغوی وروزي او د افغانستان د جغرافیې او د ولس په مقابل کې تربیه کړي چې همدغه لړۍ په نامه د دین و مذهب حتی د ژبې په نوم هم پاکستان کې چې هغو پلانونه د ABCD درلودل او په ډېر هوښیارانه توګه خپل سیاست کوو او تاسې خوا بد نه سئ نوش جان دي سي هر حریف باید همداسې کار وکړي له وخت څخه له زمانې څخه له شاوخوا له سیمو څخه له سیاست څخه همدغه ګټه پورته کړله چې په مغه وخت کې 1350 کې خلقیان کامیاب شول یا انقلاب وکړ او په ایران کې په نږدې واټن کې انقلاب کېږي، په عراق کې صدام کېني. دغه ټولو مسایلو ته هلته دې خواته سردار علي بوټو له منځه ځي او ضیاء الحق کېني. دا ټول په یو وخت کې همزمانه سیده کېږي. په دې باید بیا ځلې چې همدغه خلقیانو کودتا وکړله دوی باید پوه ولئ چې دوی په نامه د دې ویله چې زموږ انقلاب شکست ناپذیر انقلاب ده. دوی بیا په غوره کې سول او عین د ظاهر شاه او د داود خان سیاست ته په کتو سره دوی مخته لاړل او دوی ونه توانېدل چې خپله جغرافیه خپل ولس او هغه شعار چې دوی ورکوي هغه په حساب یعنی یو څه تېرلاسې کې راوړي جغرافیه کې وساتي. دوی جغرافیه ونه سوی ساتلی، دوی جرګیر د جګړې سول، مجاهدینو په نامه باندې تنظیمونه جوړ سوي وو په ایران او په پاکستان کې په ډېره اسانه بیه هغه وجنګېدل او د افغانستان د جغرافیې په وړاندې پاکستان وپړسېد. پاکستان اتم ترلاسه کړ، پاکستان پوځ قوي شه، پاکستان په سیمه کې یو څوک څه چې له چین سره، له روسیې سره، له امریکا سره اوږه په اوږه په سیاست کې مخته لاړ سي. چې همداسې بېلګې ډېرې نورې هم څه ګورې که تاسو فکر کړئ په سیاست کې یو بل څه هم معمول ول په پخوا زمانو کې چې چا به له چا سره قصدا هم نه د سیاسیونو ښیښۍ کولې تر څو دغه اړیکې سره تړلې وساتل سي چې د سردار علي بوټو زمانو په افغانستان کې ښځې وکړلې په همدې ډول استعمال لایق ښیښې وکړله پاکستانیانو سره چې قبایلي کسانو سره مجاهدینو طالبانو دې ټولو ښیښۍ وکړلې. خو دغو ښیښۍ هم رنګ را نه ور ځکه چې دوی سیاست نه سوی کولی، وخت په کتو سره نه سوی ځلېدلی. او بل دغه د مذاهبو مسله چې ډېره مهمه ده د اوسني وخت کې که تاسو فکر کړئ چې کله چې انګریزانو د آل سعود له کورنۍ سره قدم کېښود د نفتو په مسله باندې هماغلته انګریزان ډېر اساس ول، هغو پوهېدل چې څه ډول دغه سیمې تر خپل کنټرول لاندې ولري چې دوی مذاهب په مسلمانانو کې رامنځته کړل او همدغه مذاهب دا اوس دردسر دي له بده مرغه د مسلمانانو دپاره او مسلمانان په خپل منځو کې اختلافات ډېر قوي لري. دا ډېر غټ سفر ده. که دغه سفر ته سړی ځیر سي موږ باید اصلا د ما هدف دا شی دی چې موږ که ځان را پیدا نه کړو په دغه سیاست کې زه فکر نه کوم چې موږ د پښتونستان دعا وکړلی شو، موږ د لوی افغانستان دعا وکړلی شو. نو دا د تجزیې خبرې څوک کوي یا مثال د خبرې د فارسي او د پښتو کوي دغه فکر کوم د باندنۍ خبرې دي. دنیا که وغواړي دا اوس افغانستان تجزیه کولی شي، دنیا که وغواړي دا اوس د افغانستان نوم تبدیلولی شي، حتی پاکستان تجزیه ناممکنه ده د اوس وخت لپاره ځکه دنیا قطبي ده. هغه حرکتونه چې په سیمه کې راپیل شوي دي هغو ته په کتو سره موږ سیاست نه سو کړلی. که موږ ځان پکې را پیدا سو او هغه د اوبو، د ډوډۍ، د خوراک، د څښاک، د مکتب دغه ټول مسایل موږ په خپل کور کې دننه 21مه پېړۍ کې چې هغه ضرورت دي هغه ولرو بیا موږ کولی شو چې پایتخته پاکستان ته یا هغه پښتانه چې د موږ دي چې موږ ادعا کوو بیا هغه را خپل کړو. کور مو ودان. ډېره مهرباني تابع صاحب، ډېر تشکر. ډېر جامع ګردیوال صاحب په خیال مې چې دا
د خپرونې د راټولول ګرچې په دغه اولو برخو کې نه وي خو موضوع درته ښه معلومه ده څرګنده ده دا راټولول د خپرونې لکه چې تا له پاتې شو ستا خبرې به هم واورو او د ستا د خبرو نه وروسته به د خپرونه ختمو ځکه چې وخت هم پوره دی تقریبا ډېر لږ وخت ورته پاتې دی دومره ډېر وخت نشته خو ستا دپاره کافي وخت لرو د لویو بخښونکو خدای په نامه سلامونه. زه خو الله اوس د ډاکټر نه رالم، ډېره حوصله مې نه وه او نه خبرو ته مې ډېره حوصله وه، خو رالم هسې چې مال ستاسو په دې پروګرام کې مې برخه اخیستې چې خلکو ته معلوم وي چې معنا پټ شوي نه یو رالو که نه یو په خدای داسې یم چې بیخي ستړی یم او تقریبا 4-5 ساعته 2-3 ډاکټرانو سره مې نیټې وي. خو خیر په ترتیب سره ټولو ملګرو ته سلامونه او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. دوه ټکو ته اشاره کوم او دا به اندېښنه ما دا نورې خبرې د ملګرو خو مې د فاطمې صاحب لږې واورېدلې، د دغه مې هم کرمجي صاحب مې هم لږې واورېدلې او د قانع صاحب مې هم واورېدلې. په دې باندې اوس بحث نه کوو، په دې هم بحث نه کوو چې پښتونستان چېرته و او لوی افغانستان دی او تاریخي رسالت دومره اوږد دی او 6 کاله تیر شو، موږ کمې کړۍ جوړې کړې، کم خلک وو، ولې خلک مړه شو، خلک چې مړه شو په څه مړه شو، آیا د هغوی نه څه پاتې دي چې موږ او تاسې پرې کار وکړو او د لوی افغانستان دپاره یو کوټل یا دریځ وړاندې کړو. دا شته او که نشته دا ټولې هغه خبرې دي چې په کار دا دی چې زه به یې هسې د اندېښنې په حیث باندې یو 2 ټکو ته اشاره کوم. نور خو د تاریخي رسالت په بنیاد زه کوټلې دي شیان ته دا د افغانستان برخه ده، د افغانستان دی، لوی افغانستان دی او دا د پښتونستان مسالې چې راغلي دي دا دویم واریانټ دی. که هېڅ نه کېده د لوی افغانستان خبره بیا د پښتونستان چې خو هغې ته لا اوسه پورې نه ده رسېدلې. زه خپلې اندېښنې په 2 ټکو کې لږې را مختصره کوم تاسو ته. دا نور ملګرو پرې قصه وکړه، دا قصه لږه موږ او تاسې په یو ډیالوګ یا یو څاروان پروګرام کې نه شو حل کولی. موږ باید د دې مسالې په حل باندې یو څو نور پروګرامونه باقاعده وړاندې کړو او وکړو چې دا مسله لږه نور هم روښانه شي. مسله هسې د خبرو په بنیاد تر اوسه پورې روښانه ده او یا زه چې څومره خبرې مو موږ هم تقریبا دا 50 کاله دا پښتونستان زما او دا پښتونستان زما او د هغې د جشنونو چا به خامتا جامې واغوستې او پټکۍ به یې په سر کړه، اول قطار کې به ودرېده، دغسې کیسې وي. دغې نه تېرېدل پکار دي. زه خپله دا ټوله اندېښنه په اوسني وخت کې چې دا حالات داسې راغلي دي، کرمجي صاحب هم بعضې ټکو ته اشاره وکړله، په اوسني وخت کې پښتانه په لروبر کې د یو واحد ملت په حیث باندې پوره منظم نه دي یا یو واحد مرکز نه لري. دا زما اندېښنه ده. زما اندېښنه په دې هم ده، زه دا بیا مستدلل کولی هم شم چې موږ له اوس په کار دي او هغه به بیا وروسته په یو 2 ټکو کې بیا تاسو ته وایم چې که موږ چېرته د دې دپاره 20 کاله مخکې 25 کاله مخکې یا د پاچا د وخت نه لکه مخکې چې تابع صاحبو ته اشاره وکړه یا د چپیانو په وخت کې یو حرکت وي چې موږ پرې لږ کار کړی وي او زه همیشه کله وایم که لروبر کې یو وړه کړی دی او لږو کسانو موجود وي چې هغوی رښتیا د دغې داعیې دپاره کار کولی، نن به موږ هم شاته ورپسې ولاړ یو، صفونه به هم جوړ کړی وي. چې دغه خلک اصل کې نشته او دا کوم خلک چې وو هغوی متاسفانه تنها سوداګري وکړله یا ځانونه مطرح کول او یا یې هسې هغه د شو په حیث باندې دا موضوعګانې تشریح کولې لروبر دی او غر د پښتونستان دی او فلانې دی. دغه کیسې لږې ډېرې سطحې وي. هغه کار چې په کار وي هغه نه دی شوی. دویمه خبره اندېښنه مې دا ده که په اوسني وخت کې مګر چې حالات لږ په نړیواله کچه او ملي کچه باندې جوړ دي او دا زما د ډېر پخوا نه دا اندېښنه وه چې موږ لا اول ځان په کار دی که د برې خوا او که د لاندې خوا پښتانه اقل د پښتون په حیث باندې د ملت په حیث باندې موږ ویل قوم نه یو. ما بله پیر هم د ساروان په یو پروګرام کې یو څه موده مخکې وویل چې تنها شینوار یا پیرګو کې 10 که 12 پوسټه دي، همداسې بارکزي له کوژي او محمد زیره واخله 15 دا یو ملت دی. د دې ملت د راتلونکي دپاره او دا چې دا ملت تقسیم شوی دی هلکه مخکې کرمجي صاحب چې زما تره زامن اخواته دي، زه خپله دې خواته یم، نیمه ځمکه مې اخواته ده، نیمه شپې کوم، همداسې په تورخام کې، همداسې په چمن او کوټه کې، همداسې په دا ټوله کرښه باندې
نو دا رښتیا واقعا د حقوقي نګاه هم ډېر یو زبردسته بحث دی چې په دې باندې کیدای شي چې زمونږ او ستاسو څاروان په پروګرام کې د نړیوالو حقوقو ماهرین را دعوت کړو، هغو نه هم درشي پوښتنې وشي چې دا مسله چېرته پرته ده او کوم ځای ته باید لاړه شي چې حل یې رامنځته شي. دوهمه اندېښنه چې زه ورته وایم چې په اوسني وخت کې که موږ وایو چې رښتیا لوی افغانستان غواړو، دا غواړو د زړه نه، زموږ ټول خلک یې غواړي، هر یو یې غواړي، په لروبر کې ډېر خلک به غواړي، خو د دغې غوښتنې دپاره یو منظمه متحده ملي جبهه یا سنګر نشته. نو څنګه به یې موږ غواړو؟ او دا ګوره داسې قصې او خبرې دي چې دا ګوره که موږ او تاسو د څاروانو په پروګرام کې یو 2 ورځې مسلسل کینو په دې نه کېږي. دا خو په کار دی چې د دې دپاره په بعضې هغه مهمو نقطو باندې د تاریخي نګاه نه، د حقوقي نګاه نه او دا د ملتونو د بېلتون او دغه د نګاه نه په دې ټولنیز چوکاټونو کې دومره خبرې وشي چې موږ د یو ملت په حق په لروبر کې زیاتي په دې پوه شو چې زموږ نه دا حق چا اخیستی او په زور یې اخیستی، دا په رضا چا نه دی اخیستی. او که ستاسو خیال وي موږ به هم په دې خپل اوږده تاریخ کې همیشه دا ویلي چې که اوس مې بر شو بیرته به د نه دا حق غواړم. خو هغه وخت ته لا موږ نه یو رسېدلي، لکه مخکې تابع صاحب هم بعضې شیانو ته اشاره وکړي چې ظاهر خان په وخت کې کېدای شي وړه موقع را پیدا شوې وه خو متاسفانه هغوی لاپروا او بې پروا کړه. یا د هندوستان او د پاکستان جنګونو کېدای شي افغانستان په هغې وخت کې ښه موقع ګڼلی وي او یو څه یې کړی وی، موږ د خپله ښکاره کړه، خو موږ خپله لا په بعضې مسایلو باندې نه وو پوه او سر هم پرې نه خلاص. اوس باید موږ بالکل په دې سر خلاص شي چې دا زموږ حق دی، دا زموږ خاوره ده او موږ یې غواړو که د چا زړه ښه او که د چا زړه بد. اول د ټولو نه زموږ د پښتنو په لروبر کې په دې سر خلاصول پکار دي چې دا زموږ ښار دی. هزاره ازبک به بیا زما طرفداري کوي چې زه د هغه ورور یم یا ګاونډي یم، هر څه چې ورته وایي هغه په هغې، خو اول موږ پښتانه باید اقلا دا دایه بالکل مضبوط او محکمه کړو. دا باید د هر پښتون د خولې نه راوځي دا زما ورور دی، دا زما وطن دی، دا زما مقبوضه یا نیولې شوې په زور ځمکه او خاوره ده او ما توانایي نه وه، اوس مې دا توانایي شته دی او د دې دپاره هلې ځلې کوو. نو اندېښنه مې دا وه چې که موږ اوس هم زیاتي د دې دپاره اوس کار وکړو، دا دواړه اندېښنې مې درته وویلې، که چېرته موږ د دې دپاره کار وکړو چې په لروبر کې رښتیا پښتانه د یو ملت په حق پښتانه شو او نورې دا تربګنۍ ګوندۍ دا نه پوهېږم خلقي دی او پرچمي دی او دا افغان ملتیا دی، دا کیسې پرېږدي. د افغان ملتیا کې هم پښتانه وو، خلقیان هم ډېر پښتانه وو، پرچمیان هم پښتانه وو، یو څه به پکې درجې به هم دا د دوی وطن دی او زموږ شریکه خاوره ده. دا چې د خلقیانو د پرچمیانو د افغان ملتیانو چېرته کوم ځای نه و، دوکان او یا شی نه و، د افغانستان خاوره ده او د افغانستان خاوره په افغانستان کې پراته قومیتونه او ملتونه د هغو ټولو دلته حق دی او په شریکه به دا حق غواړو ترلاسه کړو. اوس په نړیواله کچه باندې هم لږ حالت مشاهد دي. موږ له پکار دي چې په ملي کچه په لروبر کې خدای دې وکړي چې دا 11 د اکتوبر باندې د منظور دین په دې مسله باندې سر خلاص شي او لاندې پښتانه د خپل ځان دپاره یو طرحه وټاکي، همداسې پکار دي چې د برې خوا یې وټاکي، بیا به اسانه شي چې لاندې او باندې طرحه خپل منځ کې سره شریکه کړي او په هغې باندې یو کوټلې دریځ وکړي. دا به موږ د هغه اندېښنو ته چې په موږ باندې په راتلونکي وخت کې را روانې دي دا اندېښنې به هم لږې کمې شي. دا یې طریقه ده او په دې وخت کې زما به ټولو لوستو پښتنو ته دا سوال چې په وړو قصو باندې به د لوی افغانستان د ازادۍ او خپلواکۍ دپاره په وړو قصو به چا سره ګوتې نه ماتوئ، خپلې حوصلې به پراخوئ، خپل د ازادۍ خیال په خپله یو ډېر زبردست اوچت درشل یو خیال دی. نو د دې د خاطره به هم ته خپل ډېر جاني او مالي قرباني ورکوې او د دغې آزاد او خپلواک خیال دپاره به قربانۍ ته چمتو کېږي او زارې په وړو شاټونو به نه راتاویږي. غټ حوصله به لري، غټ فکر به لري او د دې ستر ملت او سترې خاورې د ازادۍ او خپلواکۍ دپاره به هغه جذبه احساس قوي کې لکه د نورو دنیا د قومونو ملتونو چې دغه احساس او جذبه قوي ده. موږ د هیچا نه په اوسني وخت کې کم نه یو، موږ د هیچا نه په اوسه پخوانی وخت هم ډېرو ملګرو ته زه وایم نه دی چې په پښتنو کې تعلیم یافته خلک کم دي، اوس چې په پښتنو کې او په لروبر کې څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره ځوانان تعلیم یافته دي ولاکې په یو قوم کې هم داسې شته. خو دا چې څوک موږ منظم تادابونه نه لرو، موږ منظمې کړنلارې نه لرو، موږ په شریکه باندې خپل ځان ته پوره متوجه نه یو، موږ نه دا اوسنی حالت دا غواړي
چې خپل ځان ته متوجه شو، خپل ملت ته متوجه شو، خپل ارزښتونو ملي ارزښتونو ته متوجه شو او د دغه آزاد او خپلواک او لوی افغانستان د بډایي او غنیتوب دپاره د خپل ستر ملت د تاریخي رسالت په بنیاد باندې خپلې دندې او ذمهوارۍ شعوري په ځان باندې ومنو. دا هم د کامیابۍ لار ده او په دې کې د هر چا دپاره کار کول زما په خپل فکر باندې د هر یو فرد ایمانی او وجداني دنده او ذمهواري جوړېږي. خدای مو آباد لره. شکر. ګرځوال صاحب ډېره مننه کوم، ډېر تشکر، ډېرې ښې خبرې دي. رښتیا هم هغه ټکو ته چې تا اشاره وکړه یو سلسله کمبوتات دي یا د خلکو ورته پام دی، تر اوسه یې پرې کار نه دی کړی ځکه موږ پرې نه پوهېږو، یا به دا چې د خلکو ورته پام نه وي. او زه سل په سلو کې یقین لرم چې ټول خلک هغه کسان چې د دغه مبارزاتو په سر کې پراته دي هغه په دې خبرو پوهېږي، هغوی به ورته څه پلانونه او طرحې لري خو چې ورځ یې راشي عملي کوي به. خادم صاحب بخښنه غواړم، یو شی د ملګرو د وضاحت دپاره دا ما چې کومې خبرې وکړې دې شیانو ته موږ 3 کاله مخکې متوجه وو. ما منظور ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ته خیر دی یو 2-3 کسه دوبۍ ته راولېږه، موږ به ورسره دا بعضې خبرې لږې پخې کړو. هغو ته مې حتی وویل دا خبره د دې د خاطره نه کوم چې ګینې زه غټ سړی یم او ډېر څه مې د لاسه کېږي، د دې د خاطره نه کوم، د دې د خاطره کوم چې اوس هم دا کوم شی چې ما تاسو ته څرګند دا زما اندېښنه ده. دا اندېښنه لرم او دا اندېښنې به اخر کې نتیجې او پایلې بیا دی چې موږ نه به دا ښه شی چې اوس موقع په راځغلی دا به زموږ نه خرابېږي، ځکه موږ ورته اپشنونه نه لرو، موږ ورته لارې او کړنلارې نه دي جدا کړي. نو د دې نو ما هغو ته وویل چې تاسو خیر دی که ته خپله نه راځئ یو 2 کسه ملګري راولېږه چې ته په اعتبار لرئ چې د هغوی سره بعضې خبرې موږ د یوروپ او امریکا او د دې د ملګرو سم پخې کړو او تاسو سره هم پخې کړو، دا په لیکلي توګه بعضې شیان ولیکو. نو هغو ته ما حتی د 2 ملګرو ټیکټونه مې په ځان ومنله چې زموږ په پارټۍ کې پیسې شته دی، ما ته پته ده د 2 ملګرو ټیکټونه دوبۍ له زه دله درکولی شم د خپلې پارټۍ څخه، دومره واک مې شته دی. او دا هم درته ویلی چې که تاسو ملګري رالېږئ یو 2 هفتې دوبۍ کې تېروئ زما خورۍ نه دي، زه په هغو باندې 2 هفتې بالکل خرچې مرچې دا منلی شم چې موږ یو 5-6 کسه هغو باندې یو 2 هفتې هلته خرچه وکړو. کریمزی صاحب زما بعضې خپلوان او عزیزان پیژني، نو ما ورته ویل چې هغوی 2 هفتې موږ په دوبۍ کې تېرې کړو، خرچه مرچه زما په خپلو خورینو باندې در کوم، ټیکټ له زه اخلم، راځئ چې بعضې شیان د کاغذ په مخ باندې راوړو. چې هغو متاسفانه ښخه یې ما ته وکړل، هر وخت ټلیفونونه به یې کوله، کله کله به منظور زما نه خپله خواهش وکړي چې ګردیوال صاحب که ته وخت لري چې ما ته په هفته کې یو 2 وارې خبرې کوو. ما ویل زه حاضر یم تاسو ته، خو ګورې د همدغه شیانو دپاره که دا اوس چې موږ او تاسو ګوره د کاروان په پروګرام کې په دې عقله باندې خبرې کوو، دا ګورې د 3 کالو مخکې خبرې دي، خو هغو بیا هغه څه ونه کړله. بخیر هغلته به مشکلات او لانجې او ډرامې به خو دا زما شیان پاتې شولو. نو چې پاتې شو معنا دا چې دا ما کوم د اندېښنې په شیان دغه څرګند کړ. زه بیا ویم چې موږ چون پلان نه لرو، پروګرام کوټلی نه لرو، نه چې موږ د بعضې نورو شبکو د سیاستونو قرباني شو، ځکه هغوی خو ګورې د هر مسالې دپاره یو 2-3-4 اپشنونه لري. نو د دې خاطره موږ دپاره مهم و چې موږ د پردې شاته هم بعضې ډلې ټپلې او ملګري پیدا کړی وي چې عقل که سبا له په موږ باندې سخته راځي چې موږ ته معلوم وي چې قصه څه ده. دا مې اندېښنه وه چې دا مې درته وویل او دا ما 3 کاله پخوا منظور دي ته ویلي، د همدې خاطر نه تر اوسه پورې نه په لر کې او نه په بر کې هغه کوټلی پروګرام وشو کوم چې زما ورسره اندېښنه ده. مهرباني دا بس هسې د یادوله مې غوښتل. تشکر کوم ګردیوال صاحب، مننه کوم. زموږ د خپرونې وخت به تقریبا پوره دی، 1 دقیقه 1.5 دقیقه لا نوره هم شته، که کومه جمله چا سره یې ووایي خو وخت لرو. خادم صاحب ما ته اجازه مهرباني وکړه. زه به د ګردیوال صاحب ته د اندېښنې په اړه معنی ویم چې اوس دغه نوی نسل دا ځوان کل په دې باندې ښه پوره قانع شوی دی چې څه د دوی په ښه دي او څه د دوی په بد دي. د لوی افغانستان بحث د افغانستان په وینه کې راټوکېدلی دی، ټولو سره دا بحث مطرح دی. یعنې دا زه تاسو ته مخصوصا د خپلو لیکوالو مشرانو ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله تاسو زحمت چې ویستی دی هغه زحمت بې ځای نه و. امید د الله تعالی نه دی چې دغه ستاسو خوب، دغه ستاسو دید چې د لوی افغانستان لپاره یې لرئ دا به انشاءالله ستاسو په شتون کې رامنځته کیږي. ځوانان دغه د ګیلمن شهید د اتل
مړینې کې دا وښودله چې افغانان اوس یو دي، په یو بل خفه کېږي. په لندن کې د بعضې دوستانو سره مو چې مجالس یې کول، هیڅ چا هم دا خبره نه وه کړې چې داسې بحث چا نه کولو چې د بل چا پیغام او د بل تبصره یې کول. هر سړی خپل زخم یې دغه کولو، تذکر کولو چې یعنې دا وار چې شوی په ګیلمن باندې دا په افغان شوی دی او په هر افغان شوی دی. دې کې حتی تر دې پورې پښتون او فارسي بحث مطرح نه دی، دا د افغانستان د ملت بحث دی. او پاتې خادم صاحب محترم، دا یو تعداد دوستان دي، دوی ټولو د دې زمونږ د دې برنامې دپاره ډېر داسې ښه دغې کړي دي، کمنټونه یې کړي دي، ستایلې ده او د سره نه راسره برنامه تعقیب کړې ده. نو که ستاسو په درنو الفاظو باندې د دوی نه یو تشکري دغه شي بده به نه وي. ډېره مننه. ډېر خواهش کوم او زه هم ورته متوجه شوی وم دې خبرې ته. خادم صاحب بخښنه غواړم ستا خبرو کې بیا ته خفه نه شي. کریمزي صاحب ته هم دومره ویو چې موږ او تاسې په لاروبر کې هغه ډارې ټپلي چې د لوی افغانستان دپاره څه کوي هغه به د قلن معلومې شي. زما ګورې غټه اندېښنه دا ده چې موږ د کومې ډلې یا د کومه هغه خلکو چې یو ناڅاپي را پیدا کېږي د هغوی ګورې قرباني نه شو. د دې ضمانت به بیا چا سره چې هغه خلک چې هغه د خپل سیاست یې اوسه پورې معلوم نه دی. موږ راځي او دلته مخکې سینې دربوی اوس لوی افغانستان غواړي او تر اوسه پورې نه غوښته، تر اوسه پورې لاروبر نه غوښته، تر اوسه پورې لاندې او باندې پښتانه نه غوښته، تر اوسه پورې لاندې او باندې پښتانه سره منلم نه. هغه ذهني جدا او هغه به ویل افغانستان دی او پاکستان دی. دې کې به تاسو هسې خیالونه جنګوئ. نو موږ د دې 50 کالو ژوندی سیاسي عملي میدان ګورې مثال یو. نو د دې خاطر نه ویو چې دا ډلې ټپلې خپل منځ کې باید زیاتي وپېژني، بلد شي. که دا کار ونه شي موږ ګورې د یو شي به قرباني وي چې هغې ته به ګورې ډېر خلک بیا افسوس به کوي، خو څه به پلس نه ورکړي. ډېره مهرباني. تشکر کردوال صاحب، مننه. د کریمزی صاحب ډېر ښه پیشنهاد او وړاندیز و، تشکر کوم. ما هم کاته دا وکړئ او دا مې لیده چې دغه ډېرو زیاتو دوستانو د دې خپرونې لیدنه کړې ده، ډېر ورته خوشحاله او ډېر تقدیر کړی دی. ټولو هغه دوستانو ته چې دا خپرونې کتلې ده تر اوسه پورې زموږ سره و، د زړه د دې عمق هغه د کومې ته نه مننه کوم. کور دې ټولو ودان وي. یو خواهش د غونډه لرم، هغه دا ده چې دا خپرونه چې څومره کولی شئ تاسو په دې لره پښتونخوا، یاره سپین ږیره شوم خو ولاکه اوس تر اوسه پورې شوم چې دا لره پښتونخوا او بره نه یې سپین ږیره سړی په زور مه ځان سپین تر اوسه ولاکه نه چې دا لره او بر کوم یو دی. خو دومره کوشش وکړئ چې دغه زموږ نننۍ خپرونه دا به تداوم کوي، دا دوام لري، دا ډېر مختلف بحثونه نور لري. هره هفته کې زموږ داسې یو پروګرام دی چې د یو ډېر وخت لپاره موږ په دغه موضوع باندې بحثونه کوو. آینده هفته کې موږ په بله موضوع بحث لرو. مخکې زازي صاحب یوه ډېره ښایسته خبره وکړه چې د افغانستان په اقتصادي انکشافاتو کې چینایانو ته ډېر لوی او پراخ لاس ورکول کېږي. دا د افغانستان دپاره په ګټه دی که نه؟ دا یو لوی مبحث دی. زه کوشش کوم چې په اقتصادي لحاظ د اقتصاد متخصصین یو څو کسان که را پیدا شي د خپرونه کې موږ سره برخه واخلي، په دې باندې بحث وکړي. دا ډېره هم دی. خو تر هر څه مهمه دا ده چې که موږ د لوی افغانستان په باب بحثونه ونه کړو، د پښتونستان مستقل پښتونستان د غوښتونکو سره دا بحثونه روان نه کړو، موږ به دغسې وژل کېږو، شهیدان کېږو چې لکه ګیلمن شهید شو، ووژل شو. دا شهادتونه موږ پسې را روان دي، دا ودرېدلې نه دي. پرون یې ګیلمن ونیو، سبا ما نیسي، بله ورځ تا نیسي، بله ورځ ابل نیسي، بله ورځ ابل نیسي. دا اوږدېږي دا خبره. دا په دغه کې په چمن کې پرلټ پورته شو، د هغې غوښتنې ومنل شوې. دا غوښتنې خو ومنل شو، ډېر ښه کار وشو، د هغې خلکو ارزو پوره شوه. د پنجاب اسټابلیشمنټ ته یو شکست و او دې یو ثابته کړه که چېرته اراده مستحکمه وي هر څه کېدی شي. خو اوس خبره دا ده چې د دې تر شا څه شي دي، دا ولې وشو، دلایل څه شي دي، دا خو باید خلک پیدا کړي. او د ګردیوال صاحب ټولې خبرې چې دي هغه وړې خبرې نه دي، هغه ستراتیژیکې خبرې دي چې رښتیا د دقت وړ دي، د پاملرنې وړ دي. او دا داسې سرسري خبرې نه دي چې دا موږ چې لګیا هغسې نه دي. د هغه په ستراتیژۍ باندې وغږېده چې دا شیونه زموږ په مبارزه کې کمبوتات دي. دا زه ټولو خپلو لیدونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې
دغه خپرونه خپلو دوستانو سره شریک کړي، خپلو ملګرو سره شریک کړي، د منظور پښتون د ډلې د ملګرو سره شریک کړي چې حتی خپله منظور پښتون ته ورسېږي دا خپرونې هغې واوري. دا یو شی باید بیا ووایم، څو ځله مې په دې خپرونه کې ویله ده. وروڼو ساروان خپرونه دا لکه د نورو خپرونو غوندې د پیسو دپاره نه ده جوړه شوې چې دا به د یوټیوب نه $2 واخلي. موږ په دغه خپل فقر او لږه ډېر خوشحاله یو. په الله مې د قسم ډېر پرې خوشحاله یم او دا زما ملګري هم همدغسې دي نسبت دې ته چې $10 په دغه ټیپ سره د کوم ځای نه څوک ورکړي. دا خپرونه هغسې خپرونه نه ده ورو، بلکل نه ده. دا د قام د خدمت خپرونه ده، دا په قام کې د هوښیارۍ خپرونه ده، دا په ځوانانو کې د وحدت د جوړولو خپرونه ده، دا په لر او بره پښتونخوا کې د قومونو ملتونو د یوځای کېدو دپاره خپرونه ده او لوی او عالي معراج ته د رسېدو دپاره د کومک خپرونه ده چې هغه د لوی افغانستان جوړېدل دي. موږ د پښتونستان مخالف، زه 30 کاله پخوا د پښتونستان مخالف وم، نن یې وم او چې مړ شم هم زما په قبر ولیکئ چې د پښتونستان مخالف. خپرونې وخت پوره دی، ټول په الله سپارم، د ټولو د خدای مل شي. ډېره مهرباني. بلې اونۍ پورې خدای پاک ژوند راکړه زموږ خپرونه به بیا هم د پښتونستان او د مستقل افغانستان په باب دغه بخښنه غواړم د مستقل پښتونستان او د لوی افغانستان په باب باندې په بله موضوع کې وي، مګر موږ به د پښتونستان په مسله باندې نور بحث نه کوو. دا خبره رد شوې ده. هغه کومه ټولپوښتنه چې موږ وکړه څو کسانو پکې برخه واخیسته، موږ د هغې سنجش کړی دی. 99.9% مطلق اکثریت د پښتنو په دې خوا کې لوی افغانستان غواړي، د پښتونستان غوښتونکي نشته. او دغه کسان چې دا پښتونستان غواړي او سڼې د اتڼ پرېښي دي او همساګانې په لاس کې نیولي دي او ښکته پورته ګرځي، دې دې په دې خپلو کارونو د سره یو ځل بیا فکر وکړي. زما سوال ته جواب ورکړي، د خپل غربي سرحد دې ښکاره کړي. الله مل شه تر بلې اونۍ ټول د خدای په حفظ. ډېره مهرباني. کریم ځای صاحب ستا سفر ښه و؟ ښه دا برنامې نه وروسته ځوانه لږ چې له ګونده ته کومه